د لوی او مهربانه خدای په نامه د شمشاد ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. سهار مو په خیر. هیله ده چې ښه اوسئ، سهار مو ښه پیل کړی اوسي، جمعه په خیر تېره سوي اوسي، د اونۍ پیل د شنبې ورځ ده او تقریبا په ټول افغانستان کې ورښتونه جریان لري. له تېرو ساعتونو را په دې خوا دغه اوس د هوا پېژندنې پاڼه مو چې ولیدله د افغانستان په ډیری شمېر سیمو کې تقریبا په 10 یا 12 ولایتونو کې په ډیری ولسوالیو کې د بدخشان او بامیان او دایکنډي د ولایتونو کې واورې وریږي. سالنګونو کې هم د واورې ورښت پیل شوی دی او د کابل په ګډون د هېواد په ډیری شمېر سیمو کې د باران ورښت هم جریان لري او داسې اټکل شوی دی چې تر راتلونکو ساعتونو یا تر راتلونکې ورځ پورې به هم دغه ورښتونه د کابل په ګډون د افغانستان په ډیری شمېر سیمو کې واوره باران ورښت دوام وکړي او متاسفانه په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو اندېښنې هم شته. په دې هیله چې هغه دوستان هیوادوال مو چې هغه سیمو کې چې اندېښنې هلته ډېرې وي لږ زره متوجه د دې واوسي که خدای مه کړه دغه امکان ډېرېږي نو هغه سیمې د ترک کړي. نو ورښتونه جریان لري، اوس هم په کابل کې ورښت روان دی او هوا هم یو څه سړه شوې ده، خو ډېری په نیک فال نیسي چې انشاءالله د خیر ورښتونه واوسي او حداقل د کوم تنفسي ناروغۍ چې دي د دوی پر وړاندې حداقل یو څه مؤثرتیا ولري، ګټه ولري، ځکه چې چاپېریال ساتنې اداره هم وایي چې ورښتونه فقط کولی شي د معلقه ذراتو د ځمکې ته راکښېدو یو لامل واوسي او کولی شي موقتي ډول باندې هم تاثیرات وکړي. د کابل هوا ډېره ککړه شوې وه، انشاءالله دغه ورښت چې له پرون په دې خوا دوام لري په ډېری ولایتونو کې دا به د خیر ورښتونه واوسي او ډېر زیات تاثیر او ګټه به وکړي. زه مرسل خپرونه درته وړاندې کوو تر 9 بجو پورې بېلابېلې برخې په دې خپرونه کې راسره دي. نن مو د پوهنې وزارت ویان ده هم راغوښتي ده که چیرې خپلې ژمنې وفا وکړي راسي دوی سره به په ټولو کې د افغانستان د ښوونځیو پر وضعیت خبرې وکړو، همداراز د روغتیا برخه هم لرو، د شکرې په ناروغۍ خبرې کوو، ورزشکاران به هم راسره وي او په لومړۍ برخې د دین عالم دی په ډېر او په زړه پورې موضوع خبرې کوو چې زموږ تاسو ټول د ژوند په لړ کې سر و کار سره دی، د بدو او نیکو اعمالو اثرات او تاثیرات د انسان په ژوند باندې. یو دا چې موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو، هغه څه چې کوو مثقال ذره ذره د قرآن عظیم الشان آیت دی چې موږ تاسو سره به د ښو نیکو او بدو اعمالو کړنو حساب و کتاب کیږي. د محشر په ورځ باندې به د هر نیک عمل له هر بد عمل حساب کتاب له موږ تاسو سره کیږي. دا یو موضوع. اما دا چې په دنیوي چارو باندې څومره تاثیرات درلودلی شي دا ډېره زیاته مهمه ده، په زړه پورې موضوع ده او ډېر تاثیرات لري. حتی مثلا لمونځ کول، استغفار ویل، نیک کارونه کول دا د انسان د روزي پراخېدو باندې مستقیما تاثیر لري. اخروي ګټې به پرېږدو، هر هغه انسان چې ډېر ذکر کوي، استغفار وایي، لمونځ کوي، د خدای جل جلاله وي په دغه انسان باندې د روزي پراخوالی راځي. د انسان په ظاهر، د انسان په څېرې باندې د لمونځ تاثیرات سل په سلو کې دي. د انسان په د ستونزو، کړاوونو، مشکلاتو په حل کې عبادت، نیک عمل دا مستقیما تاثیر لري. کله چې د نیک عمل موضوع ده، نیک عمل ډېر زیات دي. مثلا مسلمانان یو، دا منو، کلمه وایو او خدای مو د همیشه په ایمان په عزت لري ټول موږ تاسو، خو نه باید په نوم مسلمان اوسو. دا چې مسلمان لپاره څه ویل شوي په قرآن عظیم الشان کې، څه ویل شوي په احادیث کې، څه ویل شوي، په څه باندې امر شوی، په څه باندې نهی شوی، دا باید ټول موارد کړو. ځکه چې موږ تاسو کولی شي یو بنده ته فریب ورکړو، یو چا ته چل ورکړو، اما خدای جل شانو ته فریب چل نشو ورکوی. هغه د زړونو مالک دی. انما الاعمال بالنیت. هر عمل چې انسان ترسره کوي، هر عمل د انسان نیت پورې تړلی دی. ولو که په نیت کې مو یو څه بد تیر شي نو دا یو ګناه ده، یو ناسم کار دی. بنان لمونځ تر څنګ خو بهترین لمونځ هغه دی چې انسان د فحشا او منکرات څخه وژغوري. دا چې غاړه نه مو ساقط کېږي لمونځ دا بېله موضوع ده. لمونځ که وساقط کېږي، دا چې قبلیږي نه قبلیږي دا اساسي موضوع ده. نو هغه بهترینه لمونځ چې انسان د فحشا او منکراتو، رشوت، فساد، غلا، ناروا کارو څخه وژغوري. کله چې رشوت اخلو د یو غریب، یو مسلمان، یو بیچاره د یو قانوني کار د حل لپاره او دغه رشوت بیرته راوړو کور کې، هلته پکې کور کې هر څه اخلو، دا ماشومان چې دا حرامې پیسې شولې. په دې مطمئن اوسئ چې دغه مزل ډېر لنډ دی او د ده سزا به موږ هم ګورو او زموږ له کبله به همدغه اولادونه به مو هم تباه کېږي. ځکه د رشوت پیسې دي، د فساد پیسې دي، د کونډې، یتیم، د بیت المال پیسې دي. دا ډېر تاثیرات لري. موزیک جګ نیسو، کور کې غالمغال کوو، ډېره ښه ډوډۍ خورو،
خو ګاونډی مو په لوږه کې شپه سبا کوي دا هم ناسم عمل دی ځکه چې کله چې حدیث شریف دی د ظلم و بېعدالتۍ پر وړاندې باید همیشه مبارزه وکړو غږ اوچت کړو او که چیرې د ظلم و بېعدالتۍ پر وړاندې جابر پر وړاندې غږ نه شو اوچتولی په یو بل جماعت ته ظلم کېږي موږ هم تاسو هم د ظالم په قطار کې یو ځکه باید غږ اوچت کړو په خوله په ژبه په لاس مبارزه وکړو جهاد وکړو د بېعدالتۍ بېانصافۍ پر وړاندې باید غږ اوچت کړو او مبارزه وکړو کلکه اراده زموږ لرو بنان دا چې نیک اعمال او بد اعمال سم عملونه ناسم عملونه د انسان په ژوند څه اغېز لري د انسان په دنیوي ژوند باندې په راکړه ورکړه په تجارت په کاروبار په خوشحالۍ په غم څومره تاثیرات لري دا به د دین عالم هم خبرې وکړي زه مرسل به هم پرې خبرې وکړو ډېره زیاته مهمه موضوع ده او دې ته متوجه اوسو موږ تاسو په ځان امتحان کړي دي کله چې ته یوه روپۍ صدقه ورکړې زکات خیرات باور وکړې چې ته دغه یا په مادي لحاظ یا معنوي لحاظ ته دغه اجر صاحب په همدغه دنیا ما خو لیدلي دي بار بار کله چې ته یو 2 رکعته نفل وکړې قرآن عظیم شان تلاوت یو دعا د قلب نه وکړې یو انسان و دومره ګناهګار و یو ځل درود شریف د زړه له تله ویلي خدای جل جلاله دغه مخ درود شریف الخطره دغه ټولې ګناه یې بخښلې وې یو مېرمنې یو کافره مېرمنه وه یو سپي ته یې اوبه ورکړې وې هغه بخښل شوې وله یعنې کله ناکله په دغه نیک اعمال په دنیوي چارو باندې ډېر زیات مثبت اغېز لري روح روان مو ارامه ساتي دا چې نیک اعمال بد اعمال څه دي څه ته نیک عمل څه ته بد عمل وایو موږ به فقط عموم کې خبرې پرې کړو میلمه بیا په منظم ډول په ده خبرې وکړي مرسل هم راورسېده په خیر سلام اشمت سهار دې په خیر سلامونه تاسو ته هیلهمنده یم چې روغ جوړ خوشحاله ارامه اوسئ او نن ورځ مو هم په خیر سره دوستانو پیل کړي اوسئ تاسو ته ښه ورځ غواړم په کابل او ځینو نورو ولایاتو کې باران اوري نو هیله ده چې دغه باراني ورځې چې پیل د پرون ماښام نه و تاسو ټولو باندې په خیر سره تېرې شي او هیله ده چې تاسو هم په خپلو کورونو کې خپلو ماشومانو ته هم ډېر زیاته پاملرنه وکړئ خصوصا ښوونځي طرف ته چې ځي باید ګرم کالي ور واغوندئ خدای دې نه کوي د کومو ستونزو سره مخامخ نه شي اشمت په خیر راغلی مننه ښه ورځ وه د جمعې خو یخه ورځ وریځ زرتنګې ورځ یو ملګري سره دغه زوی ناروغ ووتل ولاړو دغه د فرانسویانو شفخانۍ پورې موږ یې لزه جمعې ورځ ده 10 دقیقې تګ دی او 10 دقیقې هلته اوسېدل دي یا ناروغ یې لیده او 10 دقیقې بېرته راتګ ټول به نیم ساعت شي او چا سره مې ژوند نه وکړه هلته یو ختم دم خبر وم پوهېږې کله چې د برکي نه مې حرکت وکړ په ټوله ورځ یې په لار کې تېره شوه سړکونه پرون ټول بند و خبره یې نه پوهېم څه موضوع وه هېڅ معلومات هم نه و د برکي نه باغبالا سړکونه موټر درېدلي ټول بند اردو امنیت پولیس وله د کابل پوهنتون طرف ټول سړکونه بند وله او د غره لمنې د قوه مرکز کوم سړک چې تللی د غره لمن باندې موږ یې زه په دزو په د غره په منځ باندې هغه باندې هغه سړکونه ټول بند و یعنې په 3.5 ساعتونو کې هلته ورسېدو او کله چې هغه نه بیرته راغلو حرکت مو وکړو نو سیلو طرف بیا بند و نو حیران پاتې یو طرفه موټر تللی او باغبالا طرف ته نږدې بیخي څو متري کې دی هغه خو ویل اجازه نشته خو بیا هلته دومره وکړه چې یو چا همکاري وکړه زموږ موټر یې پرېښوده خو بیا هم خواشینې سولې ځکه نور موټر یې بېرته بند کړل د خلکو موټر یې درولي نو ګڼه ګوڼه ډېره وه نسبتا ښه ورځ وه خو اوس ورښتونه دي تا څنګه ورځ تېره کړه مېلمه وې مېلمانه ول زه خپله چیرې مېلمه وم نو هوا هم تقریبا سړه سوې ده اشمت موږ تاسو باید ډېر زیاته پاملرنه وکړي خصوصا هغه کورنۍ چې کوچنیان لري او کوچنیان هم ښوونځي ته ځي نو ډېره به سخته اوسي وروسته د دې نه بارانونه دي خټې دي اوبه دي لارې او د دې ترڅنګ بس مشکلات را روان دي هیله ده چې تاسو هم ډېر زیاته پاملرنه وکړئ په ښو او بدو خبرې کوو همداسې دا چې خبرې کوو خو دغه د مېلمنو وضع دا هم یو بدي ده که څوک یې ګوري دغه لطفا ژمې کې لږ ذره د رفت آمدونه لږ کم کړئ ځینې مېلمانه دي یعنې دا د ما ته اشاره درلوده نه تا ته نه ته به حتما یا مور کر تللی وي یا به خور کر تللی وي کورنۍ غړي یا به ضرورت بیا دومره جنجالي کسان نه داسې کسان دي چې واته ماشومان ماشه لري بیا واته ماشومان د کور والی ماش هم نه وي اخیستی باران هم وي بخارۍ هم نه وي کي مېرمنې هم ناروغه وي ماشومان هم ناروغه وي بله واقعا دغه او ته یو پې ورځه بیا زنګ باندې پخوا د مېلمانه څه ویل ته به ورشاله چې مېلمانه مره دوست خلت زنگ وایي ماما برسان خودک آمدیم زه داسې وایم چې لطفا زموږ د همکار سره هم داسې شوي ویل پرون بېچاره خپله تللی و چېرې مریض درلود وایي ما ته زنګ وشو مېلمه ته بله ورځ راشي وایي نه نه همداوس راشه که نه وایي 5 بجې سهار بېرته راغلم کور ته مشکل دغه دی چې بله واقعا دغه ستونزې شته دي احتیاط وکړو دا هم یو بد عمل دی نو څنګه کولی شو چې ښه اعمال بد اعمال خپل کنټرول کو اشمت ډېرې کسان دي چې همیشه نورو ته یې ګوته نیولې وي وایي چې فلان نفر داسې دی بستا نفر داسې دی دا داسې کوي
کوي هغه هسې کوي اما خپل ځان ته هیڅ وخت نه ګوري خپل ځان هیڅ وخت مثال نه ورکوي چې سمه دی نور کسان به هم بد اما زه خپله هم بدي لرم اما څه ښه دی چې دغه موضوعاتو ته پاملرنه وکړو کله داسې در سره شوي دي یا هم چاته دې ویلي دي چې مثلا فلان نفر بد دی اما خپل ځان ته دې فکر نه دی کړی نه زه برعکس همیشه وایم زه بد یم نور ټول ښه دي ځکه هېڅ انسان بد نه دی انسان وایي که چیرې خپله ښه واوسئ نورو ته هم په ښه سترګه ګورئ که چیرې بد واوسو په بده سترګو نورو ته هم ګورو نو هر څه چې خپله یو همغه باید نورو ته هم همدغسې وګورو حالات شرایط اقتصادي ستونزې ټولنیزې ستونزې مشکلات ماشومتوب کې درد یتیموالی تېرول حالتونه مشکلات دا انسان نه غل هم جوړوي انسان نه عقدهیي هم جوړوي انسان نه دروغجن هم جوړوي انسان نه فریبکار هم جوړوي هېڅ انسان بد نه دی خو حالات شرایط وضعیت به دی حتی موږ غلو ته بد نه وایي ځکه چې دغه همدغه داسې غله دي که نه چې داسې حالتونو کې راوتې دي اوس دلته مشکل دا دی چې دا توجیه کوی نه چې غلا ښه کار دی ګناه ده اما هیڅ انسان بد نه دی فطرتا انسان بدیان کسبوي نااهله دوست رفیق سره هلته ګرځه دلته ګرځه د ژوند حالتونه خدای هېڅکله توجیه کیدی نه شي بدیان مثلا هغه بد اعمال نیک عمل چې د انسان په ژوند باندې مستقیما تاثیرات لري مثلا یو غله څو نمونې ته واخله د بدیانو زه به یوه قصه لنډه قصه درته وکړم وایي یو چا البته په زندان کې خپل وخت تېروه بیا یې خپله قصه کړې وه وایي ما څنګه رانه غل جوړ سو وایي کور کې زړه مور مې درلوده د خوراک د څښاک هېڅ هم نه و وایي خیر همسایهګانو به تل موږ ته هغه خپل څه چې پاتې کېده هغه به موږ ته راوړه خو وایي دا د وخت په تېرېدو سره هغه هم کم سو وایي زه ډېر ماشوم وم تقریبا یو 6 کلن یا 7 کلن عمر کې وم خو کله چې مور مې ډېره ناروغه شوه وایي مجبور دې ته سوم چې مور دپاره مې دوا را پیدا کړم وایي دوا نه وه وایي لاړم بالاخره د همسایه د کور نه هلته چرګې چې اوسي که نه وایي هلته هګۍ وي هګۍ مې وایي څو دانې راپټې کړې خرڅې مې کړې بالاخره یو څه دوا مې ورته را پیدا کړه وایي وروسته د هغې نه بله ورځ مې چرګه راغله کړه بله ورځ مې همدغسې وزه راغله کړه وایي بس نو شروع مې د همغه ځای نه وسوه یعنې د ضرورت پر اساس هم کېږي اما موږ ټولو ته نسو ویلی داسې کسان دي چې شوقي هم غلا کوي همدغسې بیخي کسب و کار دی پر اساس یعنی بد کار ته هېڅ کله توجیه نشو لټولی مثلا بد کارونه دروغ ویل چې له زنا نه بدتر دی دروغ ویل ولو که هر پیوند کې و چې د ښځې خاوند ترمنځ بلې یو بل به یې زه ووایم تهمت کول تهمت و بهتان غیبت کول د چا حق اخیستل حرام خوړل فساد رشوت نورو پسې بې ځایه تهمتونه کول نورو پسې بې ځایه خبرې کول خپل ګناوې نه لیدل نورو ته همیشه د انتقاد نیوکه ګوته تړل تکبر غرور حرص د دنیا د چا ستونزې نه درکول چا سره په بده حالتونو کې په ناتواني مشکلاتو کې مرسته نه کول هغه که مادي وي که معنوي مرسته نه کول په میرمنې باندې یا په ماشومانو باندې ظلم یا برعکس د مور و پلار نافرماني او عمدن لمونځ تر کول عمدن صدقه و زکات نه ورکول عمدن روژه خوړل دا هغه څه دي چې ګناوې او دا ګناوې چې به ډېرېږي انسان تر شرک و کفر پورې رسوي اما دا چې مستقیما په دنیوي امورات څومره تاثیر کوي باور کوي چې د خپله د لمونځ نه کول د روزي د کمیدال عمل ګرځي دا دقیق ده دا دین عالم به راشي خبرې وکړي د لمونځ نه کول د انسان په روح روان حتی په صحت باندې یا د قرآن عظیم تلاوت نه کول تاثیرات لري نن چې زموږ تاسو ورځ نه ښه کېږي همدغه ده زموږ متاسفانه ډېری شمېر کسان وګورئ عمدن حتی زما په شمول باندې لمونځ ته قضا کېږي دنیوي کارو ته رسېدنه کوو 15 دقیقې نور سهار نه ناوخته کېږي خو لمونځ قضا سوه زه قضایي به وګرځم خو نور سهار ده لپاره نه قرض کېږي چې معاش راکوي نیکټایي و دریشي مو نه قضا کېږي ویښتانو جیل را نه قضا کېږي د مېلمستیاوې ودونه ملګري کافي شاپ چکر دا نه قضا کېږي 15 دقیقې اما نیم ساعت ټوله ورځ چې 15 دقیقې دا پنځه وخته لمونځ وکړو دا رانه قضا کېږي لمونځ نه کوو دروغ وایو غیبت کوو بهتان کوو د ورور و خور ترمنځ منافقت و دروغ ویل بیا وایي چې ولې افغانستان کې ارامي نه راځي سوله نه راځي وضعیت خراب دی بله حشمت د تا خبره په نورو پسې غیبت کول بهتان کول په نورو پسې خبرې خصوصا په دې وروستیو کې دونه زیاتې سوي دي دونه البته دا خبرې زیاتې دي چې بیخي حد نه وتلې حتی تاسو فکر کړی نورو ته مزاحمت کول نورو پسې خبرې کول نورو د خاوند او د میرمنې په منځ کې جنجال اچول او د دې ترڅنګ هر څه چې موږ تاسو ترسره کوو هم هغه عذاب لري هم البته که چیرې موږ ووایو ثواب هم لري ځینې مسایل دي چې ثواب لري اما ځینې
ځینې مسایل دي چې ګناه لري سمه دی نورو ته احترام کول او د نورو په مقابل کې بدې خبرې کول دا البته حشمت یو ډېر بد عمل دی یو ډېر بد عمل دی چې موږ تاسو یې ترسره کوو راځئ دغه بد عملونه پرېږدو راځئ دې ته مخه کړو چې هغه څه چې قرآن ویلي دي یا څه چې پیغمبر ویلي دي هغه موږ تاسو عملي کړو که چیرې هغه کارونه موږ تاسو عملي کړه یعنې دا په دې معنا چې بالاخره موږ تاسو هغه کسانو څخه یو چې هغه څه چې پیغمبر ویلي دي هغه څه چې خدای ویلي دي پرې عمل مو کړی نو هیڅ وخت به د دې نه هم نه ډارېږو که چیرې مړه هم سو بدو عذابو سره به مخامخ سو او د دې تر څنګ سختو عذابو سره به مخامخ شو نو که چیرې موږ وویریږو د خدای نه وویریږو د محشر د ورځې نه وویریږو د هغې ورځې نه وویریږو چې موږ تاسو بالاخره پوښتنې سوال او ځواب به موږ تاسو نه کیږي نو هیڅکله به بد عمل نه ترسره کوو او د دې ترڅنګ د یتیم د مال خوړل اشبت دا ډېر یو بد عذاب لري او حتی خدای هم نه بخي هغه کسان چې د یتیمانو مال خوري هغه کسان چې د یتیمانو پر مقابل کې درېږي او د هغوی نه بالاخره اوس په دې وروستیو کې اشبت د چا خبره نه د یتیمانو پسې څوک ګرځي نه بل پسې څوک ګرځي مقصد وایي پیسې دي که چیرې یتیم هم دی وایي بلا مې ورپسې مقصد هغه پیسې ترې وخورم نورې زه څه کوم متاسفانه دا خبرې ډېرې زیاتې دي راځئ چې دې ته فکر وکړو چې موږ تاسو راتلونکی لرو او د ځواب وخت به هم راورسیږي ځواب به هم ورکوو بلکل دا چې ځینې کسان وایي زه بیا هغه وخت به ګورو زه خدای مهربانه دی دا مسایل دا به یو طرف ته پرېږدو ښه اخروي اړخ یې داسې اسان هم نه دی ذره ذره مثقال حساب درنه سره کېږي بېشکه چې خدای جل شانو رحمان رحیم ذات دی بېشکه چې جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم به زموږ تاسو شفاعت کوي اما په دې معنا نه چې ته عمدن ګناوې کوه هر څه کوه او ستا شفاعت به کېږي امکان لري چې انسان یو څه خطا شوي ګناه شوي وي ډېرې ګناه چې خدای وبکي اما دا نه چې ته انسان وژنه یو نفس یو انسان دی چې ووژه ټول عمر داسې فکر وکړو چې ټول نړۍ ټول بشریت د وژلی دی که چېرې د یو یتیم حق کله چې یو یتیم په ژړا کېږي عرش عظیم په لرزه باندې راځي اما ته پوهېږې د یتیم حق خورې د کونډې حق خورې غصب کوې کورونه دي بلډنګونه دي تجارت تر ترکیې او دوبۍ او په حرام پیسو باندې رسېدلی دی نیم افغانستان کې د بلډنګونه دي تجارتونه شرکتونه دي اما حتی داسې کسان شته چې ورور یې بیا وګورې چې په ډېر بد حالت کې ژوند کوي خور ډېر په بد حالت کې ژوند کوي بنان مستقیما هغه د اخروي اړخ به پرېږدو دنیوي اړخ دته متوجه اوسئ چې د انسان په څېرې کې تغیرات راځي د انسان په صحت کې تغیرات راځي بدوالی راځي د انسان روزي راتنګېږي هر بد عمل ولو که یو دروغ وایي اوس مشکل دا دی مرسل چې دفترونه کې یو وضعیت دی پخوا هم دومره ویدلې وایي ښځې چې شین چای دم کړي یا تور چای او د ژمي اوږدې شپې وایي ښځې غیبت کوي که نه یو څه چې خیر ویل کېږي داسې هم نه دي چې ټولې ښځې نه وي غیبت کوي اوس دغه عادت خوبه او نارینهو کې راغلی زه ورته ناست یو دغه درېیمګړی چې منځ نه لرې شو دغه په اړه وایي بیا هغه چې راغی زه لاړم تاسو دواړه زما په اړه وایي په دفترونو کې په مکتب کې پوهنتونونو کې دومره غیبت بهتان تهمت د یو چا په شخصي ژوند کې مداخله یو چا توهین د یو چا عزت شخصیت تخریبول دا دومره ډېر شوي دي او دا په دې مطمئن اوسئ چې خدای دې وایي چې ته د یو بل بنده راز وساته زه به ستا راز وساتم اما راز ساتل نشته توهین شته تحقیر شته رشوت شته فساد دروغ او بیا وایي چې د افغانستان دغه وضعیت دی چې په د کابل ښار کې په افغانستان کې دغه ژوند دی چې موږ تاسو کو فقط ژوندي یو هر اړخه د دې امکانات شته چې هر څه راباندې وشي اما بیا هم په خپل سترګو باندې د سر وینو دغه وضعیت نه اصلاح کېږو له مان نیولې تر تا پورې موږ هم ملایکه نه یو دا خبرې چې موږ کوو ټول خبرانه ده موږ کې هم ډېرې بدیانې شته خو راځئ حداقل کوشش خو د دې وکړو چې ځان اصلاح بله واقعا بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ بیا هم ستړي مشئ په خیر راغلئ خپرونې ته په ښو او بدو اعمالو باندې خبرې کوو دا چې د موږ تاسو پر شخصیت باندې څونه بدې اغېزې کولی سي او د دې ترڅنګ کومو اعمالو ته ښه اعمال ویلی سو کوم اعمالو ته بد اعمال ویلی سو اعمال خپله په څو ډوله دي دې ته ورته پوښتنې به د مفتي صاحب محمد سعید حسین سعید سره البته پوښتنې شریکې کړو که چیرې تاسو ته هم پوښتنې پیدا کیږي په دغه موضوع باندې کولی شئ د نوزار فیسبوک پاڼې ته مراجعه وکړئ هلته هم کولی شئ خپلې پوښتنې د موږ سره شریکې کړئ ستړي مه شئ سهار مو په خیر سلامات سهیلکم استاد مننه چې راغلی خپرونې ته مو راځئ چې په اعمالو باندې خبرې وکړو نیک اعمال او بد اعمال بسم الله الرحمن الرحیم لومړي کې خو تاسو ته او د شمشاد نړیوال تلویزیون خبرمنو لیدونکو او کتونکو ته زه خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم دا ښکلی باراني سهار د ټولو په خیر الله دې د نیکمرغۍ او خوشحالۍ رحمتونه کړي اصلا که چیرې چې د انسان د پیدایښت فلسفه د شرعي لحاظ څخه تعقیب کړو
الله جل جلاله په قرآن کریم کې د انسانانو د خلقت په اړه فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما انسانان او جنیات الله فرمایي د دې لپاره پیدا کړي دي چې دوی د الله عبادت وکړي. طبعا د الله جل جلاله عبادت یو ستر عمل دی چې د انسان په ژوند کې ډیر مثبت اغیز لري او د انسان رابطه د خپل رب او خاوند جل جلاله سره ټینګوي. د دې ترڅنګ الله جل جلاله انسان ته داسې خطاب کوي افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. آیا ای انسانانو تاسو داسې یو ګمان کړی دی چې ستاسو خلقت یو عبث او بیهوده شکل باندې سوی؟ داسې نه دی، بلکې تاسو ټوله د الله جل جلاله و طرف ته راګرځئ او طبعا د الله جل جلاله په مقابل کې باید خپل حساب کتاب وړاندې کړئ. نو د دې قرآني اصولو پر اساس باندې الله جل جلاله انسان مکلف کړی و دې ته چې دی به په خپل ژوند کې نیک عمل ترسره کوي. هغه اعمال به ترسره کوي چې د خپل شخصیت او د خپل د نفس په صحیح شکل وړاندوینه وکړي، ځکه چې د هر انسان عمل دغه په ژوند کې دغه د شخصیت بیان کوي، دغه د شخصیت وړاندوینه کوي په ټولنه کې. نو په لومړي قدم کې د انسان د اعمالو مسؤلیت انسان خپل ته راګرځي، د انسان خپل شخصیت معرفي کوي، د انسان خپل شخصیت په ټولنه کې وړاندې کوي چې څومره دی د یو مؤثر او مفید شخصیت په حیث باندې مطرح کېدلی سوی. په دوم قدم کې د انسان ټول اعمال چې دي د خپل په محیط او هغه چاپیریال کې چې ژوند کوي، که کورنۍ ده، که د همکارانو سره که په کاري محیط کې وي، دا طبعا که چیرې چې انسان مثبت عمل ولري، ښه عمل ولري، ښه تعامل ولري، نتیجه به یې دا وي چې طبعا هر سړی به په ښه سترګه ورته ګوري، د احترام خاوند به محترم کس به وي. لیکن که چیرې چې برعکس د اعمال منفي اعمال وي، تعامل بد تعامل وي، نو خپل ځان به هم بد ورته ښکاري او په خپل چاپیریال او محیط کې چې واقع دی په هغه محیط کې به هم خلک په بده سترګه ورته ګوري. نو طبعا د دې عواقب چې دي د انسان په ژوند کې هم بده اغیزه لري، لکه څنګه چې موس اشاره ورته ورکړه. حتی د انسان د مرګ وروسته هم پر انسان باندې اغیزه لري، ځکه چې د انسان د مرګ وروسته هر څوک د انسان په اړه باندې خبره کوي. یو نسل بلکې د انسان څخه پاتېږي، یو د هغه نسل حتی پر وجود باندې تاثیر منفي لري. نو په دې خاطر سره انسان مکلف دی چې په خپل ژوند کې داسې یو تعامل غوره کړي چې هم الله جل جلاله د خپل خاوند په حیث باندې او خپل مسؤلیت ادا کړي د الله په وړاندې، او په دوم قدم کې خپل د ځان معرفي په یو داسې شکل باندې وکړي چې هغه ټولنې کې مثبت تاثیر ولري او په ټولنه کې د ټولنې په اعمار کې، د ټولنې په جوړښت کې، د ټولنې په اخلاقي نظم او انضباط راوستلو کې د مفید واقع شي. ځکه چیرې چې یو انسان بد وي، هغه بد تاثیر پر ټولو لري، پر محیط باندې لري، پر چاپیریال باندې لري، او د دې بدۍ څخه بد اعمال په ټولنه کې ترسره کیږي. او نو طبعا د انسان دپاره پکار ده چې د همدغه اهدافو په اساس چې الله جل جلاله موږ ته ټاکلي دي چې عمل باید انسان نیک وکړي. د همدې په خاطر سره قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. قسم یادوي الله جل جلاله په زمانې باندې چې الله وایي زما د قسم یې په زمانې سره ان الانسان لفی خسر، ټول انسانان په زیان او تاوان کې دي، په خسران کې دي. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مګر هغه انسانان چې هغوی پر الله جل جلاله باندې ایمان راوړي او بیا نیک عملونه ترسره وي. نو عمل د انسان په ژوند کې جناب ستانکزی صاحب ډېر یو ستر اهمیت لري. او همداراز د ایمان، یعنی کله چې موږ ایمان تعریفوو چې ایمان څه شي ته وایي، طبعا ایمان د درې شیانو ترکیب دی. یعنی پر د الله جل جلاله وحدانیت په زړه باندې تصدیقول، په ژبې باندې اقرار پکول، او په اعضاو باندې عمل پکول. ګورئ، یعنی که چیرې چې انسان په خپل په ژوند کې اعمال منفي وي، یعنی دا د ایمان یو مهم جز پرېښی دی چې عمل دی. نو که چیرې چې عمل مثبت وي، په دې معنا سره چې د په خپل ژوند کې د ایمان یو مهم جز د اقرار او تصدیق ترڅنګ عمل کول دی، هغه په اصلاح سره یعنی ادا کړی دی، خپل مسؤلیت یې پوره کړی دی. بله جناب مفتي صاحب، ښه عمل بد عمل البته ولې موږ ترسره کوو؟ یو بل دا چې د ښو اعمالو یا هم د بدو اعمالو ترسره کول ګټه به یې څه وي؟
ګورئ موږ مسلمانان یعنی د مسلمان په حیث باندې په لومړي قدم کې مو ټول مسؤلیت دا دی چې د الله جل جلاله سره چې کوم تعهدات لرو په هغه تعهداتو باندې باید عمل وکړو. زموږ تعهدات د الله جل جلاله سره طبعا دا دي چې موږ به یعنی نیک عمل ترسره کوو، لکه څنګه چې مخکې مو تاسو ته ویل الله فرمایي چې آمنوا وعملوا الصالحات، تاسو ایمان راوړئ او نیک اعمال وکړئ. نو دا یو مهم ټکی دی چې د الله جل جلاله سره موږ خپل تعهدات باندې عمل وکړو. طبعا هغه تعهدات چې په عملي جامه واغوندي موږ په ټولنه کې د مثبت انسانانو په حیث باندې معلومیږو. او دویمه خبره دا ده چې د عمل نتیجه انسان یعنی د په اخروي ژوند باندې هم تاثیر لري او په دې دنیوي ژوند باندې هم تاثیر لري. اخروي ژوند باندې تاثیر دا دی چې انسان که ښه عمل ولري، ښه تعامل یې کړی، ښه کارونه یې کړي وي، هغه به په جنت ته داخلیږي او جزا به یې جنت وي. موږ د مسلمانانو په حیث باندې په دې باندې باورمند یو چې د قیامت په ورځ به الله جل جلاله ښه بد انسانان سره بیلوي، نیک عمل انسانان او بد عمل انسانان به سره بیلوي. نو دا خو یو هغه اخروي ګټه ده، یو اخروي تعامل دی، یو چې عظیمه هدف د انسان د ژوند همدغه دی. موږ په دې دنیا کې یو موقت ژوند لرو، د یو څو ورځو دپاره غواړو ژوند وکړو او اصلي مقصد مو دا دی چې خپل اخروي ګټې ترلاسه کړو، د آخرت دپاره مو یو عظیمه ذخیره ځان ته ولرو او د عظیمه ذخیره زموږ د مثبتو کړنو او د نیکو اعمالو په نتیجه کې ترسره کېږي. په دریم قدم کې مهمه خبره دا ده چې زموږ اعمال یعنی ګورئ د ټولنې په جوړښت کې موږ ټول انسانان مسؤلیت لرو چې په خپلې ټولنې کې باید نیک عمل ترسره کړو. نو ټولنه هغه وخت یو مثبته ټولنه په مجموع کې کېدلی سي یا موږ کېدلی سو د مثبتې ټولنې نمونه وړاندې کړو چې هر یو ځان مکلف وبولو. کلکم راعن و کلکم مسؤول عن رعیته. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر یو تاسو خپل مسؤلیت لرئ د ځان، د خپلو اعمالو، د خپلو کړنو. نو د همدې په خاطر سره چې په ټولنې کې مثبت رول ادا کړو، د ټولنې په پرمختګ او په ترقۍ کې یو مثبت رول ادا کړو او خپل د ځان څخه یو مثبته کارنامه پرېږدو، ضرورت دا دی چې باید و نیکو اعمالو ته توجه وکړو. د دې ترڅنګ یو بل کلي قاعده چې موږ د اخلاقو او د ټولنیزو تعاملاتو کې لرو د اسلامي او شرعي لحاظ څخه، هغه دا دی چې انسان باید د ښو اعمالو ترسره کولو لپاره دوه مهم قوانین او اصول مراعات کړي. اول قانون دا دی چې باید موږ تحلیه وکړو. د اخلاقو علما تحلیه ورته وایي. تحلیه یعنې ځان ښکلی کول، ځان سینګارول په څه شي باندې؟ په نیکو اعمالو باندې. یو انسان په اسلامي ټولنه کې مکلف دی چې دی ځان پر نیکو اعمالو باندې، په ښه تعامل باندې، په ښه اخلاق باندې، په صداقت باندې، په رښتینولۍ باندې، په امانتدارۍ باندې، د خدای په طاعت و بندګۍ باندې، د همسایه، د پلار و مور د حقوقو په مراعات کولو باندې، په تجارت او کاروبار کې صداقت کول، په خپل تعامل کې صداقت کول او رښتینولي اختیارول، دا ټول هغه نیک اعمال دي چې انسان واقعا په صحیح معنا سره سړی په دوی باندې ښکلی کېږي او د انسان د شخصیت هغه صحیح یو دغه وړاندوینه کوي ټولنې ته. او دوهم اصل او قانون دا دی چې علما فرمایي چې باید انسان تخلیه اختیار کړي د اعمالو. په څه معنا؟ یعنې ځان د هغه بدو او ناوړه اعمالو څخه پاک کړي چې هغه د اخلاقي لحاظ څخه، د عرفي او ټولنیز لحاظ څخه د انسان شخصیت ته هم صدمه رسوي، د انسان شخصیت د یو منفي شخصیت په حیث باندې معرفي کوي او د دې ترڅنګ د شرعي لحاظ څخه مغه ټول اعمال محکوم دي. درواغ، غیبت، حسادت، کینه، بغض، دا ټول هغه منفي اعمال دي چې انسان شخصیت هم د شرعي لحاظ څخه تر سوال لاندې راوي او محکوم شخصیت دی. او دا هغه بلکې دا هغه ګناوې دي چې کبیره ګناوې بلل سوي، غټې ګناوې بلل سوي چې غیر د یو خالصه توبې او استغفار بله هېڅه لاره د بخښلي نشته ورته. نو د همدې اصولو پر اساس باندې انسان مکلف دی چې دا دوه اصله په خپل ټولنیز ژوند کې مراعات کړي، هم تحلیه وکړي، ځان په نیکو اعمالو، نیکو اخلاقو او نیکو ښکلو صفاتو باندې ځان سینګار کړي، د دې په خاطر سره چې هم هغه اخروي ګټې چې مخکې مو اشاره ورته وکړه لاسته یې راوړي او هم وتوانېږي یعنی یو مثبته وړاندوینه د خپل شخصیت وکړي او هم د ټولنې په جوړښت کې د اخلاقي او ټولنیز لحاظ څخه یو مثبت رول ولوبوي. او د دې ترڅنګ باید هغه منفي اعمالو څخه
په کلکه باندې ډډه وکړي چې په لومړي قدم کې خو د الله جل جلاله نافرماني راځي، او دوهم د ده خپل د شخصیت یو منفي او بده معرفي کوي په ټولنه کې، او دریم دا دی چې ده ته به په آخرت کې یو غټ مسؤلیت وي د دوی په وړاندې، ځکه چې بد اعمال او بد تعامل، بد اخلاق، بد کردار سره دي چې د انسان د شخصیت هغه بد اړخ معرفي کوي، په آخرت به انسان د دوی ټوله جوابګویي کوي. استاد یو موضوع بل ده چې لکه د لمونځ په ادا کول، بالخصوص سهار لمونځ چې انسان راپاڅېږي د انسان په څېرې کې د نور و تراوت لامل ګرځي، او که چیرې ترک کېږي برعکس همدغه د روزي د پراخوالي لپاره د قرآن عظیم الشان تلاوت یا د لمانځه ادا کول دا د انسان روزي پراخوي، او که چیرې بریدون له هغه نه هڅه وشي بیا هم دغسې نور کوم هغه موارد دي، فرض مثال یا دروغ ویل چې انسان ته هغه ګناه دا چې کبیره ګناه ده، اما د انسان شخصیت په ټولنه کې خرابوي. په ټوله کې دغه څو نورو مواردو ترڅنګ یا زکات ورکول لکه چې مال زیاتوي، مال پاکوي، دنیوي ګټې څه دي، او که چیرې عمدن ترک کېږي تاوانونه به څه وي انسان ته؟ دا انسان یعنی مسؤلیت ډېر واضح دی. خدای پاک جل جلاله موږ ته یعنی په قرآن کریم کې په واضح ټکو وایي الیه یصعد الکلم الطیب. الله فرمایي چې ستاسو نیک اعمال ټوله د الله جل جلاله ول ورته په حرکت کې وي، الله جل جلاله والعمل الصالح، او ستاسو نیک کارونه ټول الله فرمایي چې زما خواته راځي. الله فرمایي ان رحمت الله قریب من المحسنین. ګورئ یعنی موږ کله کله په د خپل ټولنې کې ځینې انسانان وینو وایي ولې د الله رحمت پر موږ باندې نه رانازلېږي، ولې زموږ په وطن کې دغه وضعیت او کړکېچن حالت نه ښه کېږي. آیا موږ په دې کې فکر کړی دی چې څومره موږ خپل ځانونه د الله جل جلاله د رحمت د استحقاق پر معیار باندې برابر کړي دي؟ یو زه یو ساده مثال ورکوم. یو محصل، یو استاد هغه وخت خپل محصل ته ښه نمرې ورکوي یا په ښه سترګه ورسره یا ښه تعامل ورسره کوي چې هغه د یو ښه محصل د معیارو پر اساس باندې ځان عیار کړی وي. دغسې دی که نه دی؟ موږ د مسلمانانو په حیث باندې ستانکزی صاحب یعنې لکه تاسو چې مهرباني وکړله باید د نیکو اعمالو په ترسره کولو سره و هغه معیار ته ځان ورسوو چې الله جل جلاله هغه پر هغو ته استحقاقي رحمتونه او پیرزونې ورباندې کوي. صحیح سو؟ که چیرې چې موږ په هغه معیارو باندې چې الله جل جلاله زموږ دپاره غوره کړي دي هغه معیارو باندې برابر نه اوسو، دا بېله خبره ده چې موږ وایو د الله فضل دې وسي، خو آیا پر هغه معیارو باندې باید موږ برابر اوسو که نه اوسېږو؟ نو طبعا لکه تاسو چې وفرمایل یعنې د زموږ مسؤلیت دا دی چې تلاش مو په دې کې وي، کوښښ مو په همدې کې وي چې ځانونه پر هغه معیارو باندې برابر کړو چې د الله جل جلاله امر سوی وي او د الله غوښتنه زموږ څخه وي. طاعت و عبادت د خدای. ومن اعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. الله فرمایي څوک چې زما د یاد څخه، زما د قرآن څخه، زما د کلام څخه اعراض کوي، مخ اړوي، تلاوت ته توجه نه کوي، ژوند به یې ډېر تنګ وي، ډېر به خفه وي. واقعیت هم دغه دی چې یعنې عبادت نیک اعمال د روانشناسۍ د لحاظه د انسان پر شخصیت باندې، د انسان پر روح او روان باندې مثبت تاثیر لري. استاد ځینې وخت سمه دی چې ځینې انسانان دي یا موږ تاسو هیڅ وخت البته بد کارونو نه، البته حداقل هغه چې هیڅ نه یو چا پسې خبره کوو دا هم د موږ په اعمالو کې حسابیږي. څنګه کولی شو د دې وضعیت څخه ځان راوباسو؟ څنګه کولی شو دغه بد عمل پرېږدو او دغه ټول بیرته ښه اعمالو ته راواړوو؟ ډېر یو ساده فرموله ده. انسان دی همیشه خپل حاسبو قبل ان تحاسبو. انسان دی خپل ځان همیشه محاسبه کوي، خپل په ځان کې د فکر وکړي. یعنې واقعیت موږ کله چې د بل چا په اړه باندې خبره کوو، د بل چا په اړه باندې اظهار نظر کوو، باید د مخ تر دې چې هغه چا کې اظهار نظر وکړو فکر وکړو چې آیا دغه صفت په ما کې شته که نشته. وایي یوه ګوته کې د بل چا ته د 3 یا 4 ګوتې د ځان ته نیولي دي، دا واضح خبره ده. نو د دې په خاطر سره که چیرې چې موږ د مخ تر دې چې بل چا ته ګوته د انتقاد ونیسو، په خپل ځان کې سوچ وکړو چې موږ څومره پر دغه معیار باندې برابر یو. خپل ځان که چیرې چې موږ تحلیل کړو، په خپل ځان کې سوچ وکړو، لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو خپل د ځان محاسبه وکړئ. مخکې له دې نه چې تاسو سره محاسبه وشي، ستاسو سره حساب کتاب وشي، تاسو خپل ځان کې محاسبه وکړئ. یعنې ډېر ساده خبره ده. که انسان یعنې بالفرض یعنې که چیرې سړی وغواړي په بل چا کې بحث ونه کړي، دا خپل یو کتابچه دې راواخلي، یو نوټ دې وکړي. یعنې هر سړی پر خپل ځان باندې علم حضوري لري، کم اعمال مثبت اعمال د ده په وجود کې شته چې هغه ده ته د تایید وړ دي، هغه دې نوټ کړي، 1 2 3 4 5
منظم سړی دی، طاعت و بندګي منظمه ده، تلاوت د قرآن کوي، لمونځ کوي، بد نه وایي د چا، وعده خلافي پکښې شته، درواغ وایي، ځینې دا منفي تهمت کوي، دا د ټوله نوټ کړي د ځان سره، باید فکر پکښې وکړي چې آیا مثلا دغه اعمال زما دپاره یعنی ښه دي. په همدې خاطر باندې الله جل جلاله فرمایي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا. یو ذره عمل چې انسان کوي که خیر وي هم د الله جل جلاله د محاسبې لاندې راځي او د انسان سره حساب کتاب کیږي، د انسان اجر او پاداش نه پکښې ضایع کیږي. که یوه ذره عمل د انسان ناوړه وي، شر عمل وي، هغه هم نه ضایع کیږي، هغه به حتما الله جل جلاله زموږ څخه پوښتنه کوي او زموږ څخه به جواب غواړي. نو د همدې قرآني دلایلو پر اساس باندې زموږ مکلفیت د یو مسلمان په حیث باندې په لومړي قدم کې دا دی چې هغه اعمالو ته چې الله جل جلاله موږ تشویق کړي یو، موږ ته یې ترغیب راکړی دی د هغو په کول، بلکې امر کړي یو، ټول هغه اعمال چې الله موږ ته د هغو په اړه باندې توصیه کړې ده، دا زموږ مسؤلیت دی چې هغه اعمال به ترسره کوو، او ټول هغه اعمال چې الله جل جلاله موږ د هغو څخه منع کړي یو، د یو مسلمان په حیث باندې په لومړي قدم کې مسؤلیت مو دی چې د هغو څخه ډډه وکړو چې موږ وتوانېږو هم د خپل رب ټول امور او اوامر پر ځای کړو او هم وتوانېږو په خپلې ټولنې کې یو مثبت قدم واخلو او یو اساسي بدلون راوړو. نو ټولنه خو تشکیل ده د همدغه انسانانو څخه، که چیرې چې انسانان په تعامل کې بد وي، د بدو څخه بد زیږېږي او د ښه څخه ښه زیږېږي. نو دا زموږ ټولنیز او اسلامي او دیني وجیبه ده چې په خپلو اعمالو باندې په لومړي قدم کې باید خپل د ځان مسؤلیت ترسره کړو، او په دوام قدم کې بیا کوشش وکړو چې کنتم خیر امة تدعون کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. الله وایي تاسې بهترین امت یاست چې په دې ټولو امتو کې چې الله جل جلاله د بشر په تاریخ کې یعنې رالیږدولي دي، ستاسو مسؤلیت دا دی چې انسانان به ونیکو کارو ته امر کوئ او د بدو کارو څخه به یې ساتئ. ډېره زیاته مننه مفتي صاحب، مننه کوو د تاسو نه. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. ښه راغلاست، سهار مو په خیر درنو لیدونکو. شمشاد ټلویزیون څخه روڼ سهار سهارنۍ خپرونه په ژوندۍ بڼه ګورئ. باران وریږي، کوشش وکړئ چې کورو څخه راوځئ، لږ ګرمې جامې واغوندئ. زموږ همکاره مینه اکبر راغلی، معلوماتي برخه لرو. بله مینې ستړې مه شئ، سهار دې په خیر. مننه ورشاد جانې، سهار هم سهار په خیر وي، اشمت صاحب هم سهار په خیر وي. قدرمن لیدونکو زما سلامونه او نیکې هیلې هم ومنئ، د باران څخه ډک ډک سلامونه ومنئ. هیله ده چې یو ښه سهار مو پیل کړی وي او باران هم وریږي، ډېره ښه هوا هم ده. نو نن مې د دا چې د شکر د ناروغۍ نړیواله ورځ ده نو نن مې د شکر د ناروغۍ په هکله باندې معلومات چمتو کړي ده چې موږ او تاسو څنګه د شکر په ناروغۍ باندې اخته کیږو او څنګه کولی شو چې جلوګیري وکړو او شکر په څو ډوله ده. نو په پیل کې به دې ته یادونه وکړم دا چې شکر په دوه ډوله ده، یعنې لومړی ډول او دویم ډول. لومړی ډول یې داسې ده چې ژینیتیکي ده، او که لومړی ډول که هغه ژینیتیکي ډول شکر باندې که موږ اخته شو نو هغه هېڅکله بیا موږ او تاسو نه ښه کیږو، یعنې ښه کېدل یې ډېر زیات ستونزمنه ده. حد اقل د 100% نه 1% یعنی 1% امکان لري چې موږ ښه شو. لیکن ژینیتیکي کوم د شکر ناروغي چې ده ډېره خطرناکه هم ده او وژونکې هم ده. او دویم ډول چې کوم ده هغه خوارۍ ته اړتیا لري، یعنی د ښه کېدلو امکان یې شته. موږ او تاسو ځینې اصول که مراعات کړو، یعنی په پام کې ونیسو، نو همدا ده چې بیا موږ او تاسو ښه کېدلی شو. د ځینو درملو په اساس باندې هم د ځینو خوړلو مراعات کول، یعنی کوم خواړه باید موږ وخورو او د کومو خوړو څخه باید موږ ډډه وکړو، باید کوم میتودونه مراعات کړو چې باید ښه شي. لیکن دویم ډول چې ده د ښه کېدلو امکان یې شته. او بل دا چې د شکر د ناروغۍ یوازینی علت په څېړنو کې ثابته شوې ده چې یوازینی علت یې همدغه خفګان ده. که موږ او تاسو خفګان ډېر زیات وکړو، یعنی ډېر زیات خواشینیتوب وکړو، جګرخوني وکړو، نو همدغه ده چې موږ او تاسو د شکر په ناروغۍ باندې اخته کېږو چې بیا ښه کېدل یې هم ډېره زیاته ستونزمنه ده. تر څو چې ژوندي یو د شکر ناروغي به زموږ او ستاسو په ځان کې وي. او بل دا چې ویل شوي په څېړنو کې یوازینی علت یې استرس او خفګان ده چې موږ په شکر ناروغي اخته کېږو. او بل دا چې د وزن ډېر زیاتوالی ده. که موږ او تاسو وزن
د معیاري حد څخه زیات کړو نو همدغه ده چې بیا موږ او تاسو د شکر په ناروغي باندې اخته شو او ویل شوي هغه کسان چې د کاکاو څخه یا هم د شیرنباب سره څخه د خوږو څخه ډېره زیاته استفاده وکړو په ماشومتوب کې همدارنګه په همدې عمر کې که ډېره زیاته د خوږو څخه استفاده وکړو نو همدغه ده چې زموږ او ستاسو وزن زیاتېږي د وزن کوم قند یاد کوم ګلوکوز چې دی هغه له حد څخه زیاتېږي همدغه چې موږ او تاسو د شکر په ناروغۍ باندې اخته کیږو نو د غوړینو خوړو څخه ډېره زیاته استفاده کول هم د شکر یوازینی علت ګڼل شوی ده او بل دا چې د شکر د ناروغۍ علایم دا چې کوم دي باید دې ته موږ او تاسو پام ونیسو ډېری کسان دي چې همدغه علایم پکې خو لیکن دوی ډاکټر ته مراجعه نه کوي یا وایي چې د معدې تکلیف ته خوله مې وچیږي یا هم کومه بله بهانه کوي هر څوک ځان ته په خپل سر ډاکټران شوي دي اوس تاسو باید دغو ټکو ته پام وکړئ که همدغه ټکو څخه څو ټکي ستاسو په بدن کې اوسېږي همدغه علایم نو تاسو هڅه وکړئ چې ډاکټر ته مراجعه وکړئ تر څو چې تاسو معاینه کړئ ستاسو د وینې ټیسټ وکړي تر څو چې معلوم شي تاسو په شکر ناروغۍ اخته یې که نه یې نو وروسته له هغه نه کولی شي چې په پیل کې تاسو په سمه توګه باندې مخنیوی وکړئ ویل شوي دي یوازینی علایم چې په پیل کې مثلا ښودل کېږي له حد څخه زیات ادرار کول همدغه هم د شکر یو ډول علایم دي چې کوم کسان چې د شکر ناروغي باندې اخته وي یعنی ادرار ډېر زیات کوي یعنی د عادي حالت څخه تشناب ته ډېر زیات ځي او بل دا چې د خولې وچېدل همدغه ده چې موږ او تاسو مثلا ادرار ډېر زیات وکړو نو د وینې کوم مایات چې مو دي اوبه چې دي هغه کمیږي زموږ او ستاسو د خولې د وچوالي لامل کېږي او بل دا چې د ستړیا احساس کول کله چې زموږ او ستاسو خوله وچه شي او یا هم 2 قدمه په لاره کې لاړ شو نو زموږ او ستاسو خوله یو ډول وچیږي نو کار څومره اوبه هم څکو چای هم څکو خو تنده مو نه پرې ماتېږي او بل دا چې د سترګو د کموالي لامل هم کېږي نو همدغه ده چې کله ادرار ډېر زیات وشي نو د خوله ډېره زیاته وچه شي او بل دا چې د ستړیا احساس وکړو نو د بدن مایات چې کوم کم شي اوبه چې کمې شي همدغه ده چې زموږ او ستاسو د سترګو دید هم له لاسه ورکوو د سترګو دید مو هم کمیږي او ویل شوي د وزن کموالی هم ده یو د همدغه علایمو څخه دي نو کله چې موږ او تاسو ډېر زیاتې اوبه وڅکو اوبه هم د وزن د کموالي لامل کېږي که ډېر زیاتې وڅکو او بل دا چې کله چې هر څومره اوبه څکو هغومره بیرته ضایع کېږي ځو ادرارو ته او همدغه ده چې بیا وزن مو هم کمیږي او بل دا چې دا د شکر ناروغي چې ډېره زیاته پرمختللې شي زموږ او ستاسو بدن بې حسه کېږي که تاسو پام کړی اوسئ هغه کسان چې په شکر ناروغي اخته دي ځان وجود یې ټول زخم کېږي بخصوص په ګرمۍ کې نو هغوی د درد احساس نه کوي تر څو چې سرې غوښې نه شي وروسته له هغه نه بیا دوی احساس کوي چې هو زموږ پښه یا لاس زخم شوی ده او بل دا چې دقیق آمار د شکر نه دی معلوم دا چې په دې کال کې مثلا څومره کسان په شکر ناروغي اخته شوي دي او څومره کسان خپل ځان له لاسه ورکوي نو دقیق آمار نه دی معلوم خو لیکن ډېر کسان دي چې خپل یعنی خپل ژوند یې له لاسه ورکړی د شکر د ناروغۍ له لاسه او بل دا چې دا مې روغتیا وزارت لخوا هم ویل شوي دي هغه کسان چې د شکر په ناروغۍ باندې اخته دي دا د ځان ته اړینه وظیفه وګرځوي داسې یعنی د ورځې باید نیم ساعت دوی هرومرو ورزش وکړي او بل دا چې د هغو خوړو څخه د استفاده وکړي چې خواږه ونه اوسي او ډېر غوړین ونه اوسېږي په ټوله کې میوه او ترکاري اوسي بله بل دا چې چاغوالی د شکر د ناروغۍ باندې د اخته کېدو یو ستر لامل دی چې هغه انسانان چې وزن زیات دی هغه کېږي او بل د خواشیني موضوع اول ځل چې ما واورېده په رښتیا هم نو داسې شوي باید احتیاط وکړو په افغانستان کې څه رقم یو وضعیت دی که افراطي خواشیني کوو جګرخوني کوو نو دا هم د دې لامل کېږي شکر باندې اخته سو خو د درملو څخه بیا مهمه دا ده چې مخنیوی وسي پرهیز ډېر ښه دی نن ډاکټر صاحب سره هم که چیرې خیر راورسېږي اتو بجو نه وروسته په همدې موضوع خبرې کوو چې څنګه په شکر اخته کیږو لاملونه یې څه دي او آیا د شکر مخنیوی په بشپړ ډول باندې تر اوسه پورې درمل نه لري فقط پرهیز بله ډېره زیاته مننه مینه جانې ډېر ښه معلومات وو بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ د روغتیا برخه ده او په دې برخه کې راسره ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق چې داخله ناروغۍ متخصص دی راغوښتی مه دی او د شکرې په ناروغۍ ورسره خبرې کوو ډاکټر صاحب په خیر راغلي سهار ستړي مه شئ سهار مو بخیر ډاکټر صاحب پوښتنه به داسې پیل کړو چې خپله د شکر یا دیابت ناروغۍ څه ته وایي او څنګه دغه ناروغۍ رامنځته کیږي بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه ستاسو د دعوت نه زه خپل سلامونه او نیکې هیلې او احترامات تاسو ته او خپلو اورېدونکو ته وړاندې کوم د شکرې ناروغۍ یو داسې ناروغۍ ده چې په دې ناروغۍ کې د انسان د وینې د ګلوکوز سویه یعنې د وینې د شکر سویه د نورمال حد نه زیاتېږي
او که دا چیرې دوامدار ډول باندې همداسې لوړه پاتې شي نو موږ دې ته د شکر ناروغي وایو. زه په دې باندې لږ په تفصیل غواړم خبره وکړم. کله چې انسان خوراک کوي نو هغه خوراک د هضمي سیستم له لارې جذبېږي وجود ته او هغه نه بیا انرژي تولیدېږي او هغه بیا اصلا د انرژي تولید نه مخکې په ګلوکوز تولید کېږي او دا ګلوکوز د وینې په جریان کې پاتې کېږي. نو وجود د وینې د جریان ګلوکوز په یو خاص اندازه باندې ساتي او دغه لیول د انسولین په واسطه باندې کېږي. انسولین داسې یو هورمون دی چې هغه د پانکریاس د غدې په واسطه باندې افراز کېږي او د دې وظیفه دا ده چې د ګلوکوز ساویه په وینه کې نارمل وساتي، یو خاص رنج کې وساتي. نو د هر سبب نه چې د انسولین دغه فعالیت کم شي د ګلوکوز ساویه په وینه کې جګه پاتې کېږي، یا د انسولین مقدار کم شي یا د انسولین په مقابل کې موانع پیدا شي. نو نتیجه دا کېږي چې د انسان په وینه کې د ګلوکوز ساویه جګه پاتې کېږي او په دې شکل موږ ویلی شو چې بیا دا ناروغ په شکر باندې اخته دی. معمولا د خوږو نه ډېر استفاده یا د چاغوالی او دې ترڅنګ ځینې نور موارد دې عوامل یادېږي. نور کوم عوامل لري چې انسان په شکر ناروغي؟ اصلا شکر په مجموع کې سړی کټګوري کې په دوه ډوله دی. شکر یو، شکر دوه، یا ټایپ 1 ډیابیټس میلیټس او ټایپ 2 ډیابیټس میلیټس. ټایپ 1 ډیابیټس میلیټس داسې یو ډول شکر دی چې په دې کې د انسان په وجود کې انسولین کم وي یا بیخي نه افراز کېږي او یا د انسولین د مؤثریت په مقابل کې مقاومت موجود په حجراتو کې. نو په درې واړو حالاتو کې د انسان شکر جګېږي. نو د دې وجه څه ده، ولې انسولین کمیږي؟ ستاسو سوال جواب هغه دا ده چې د انسان وجود کله په آټو ایمیون شکل باندې یا خود به خودي شکل باندې په خپله د انسان دغه معافیتي سیستم د پانکریاس د غدې حجرات تر تاثیر لاندې نیسي او هغه تخریب کوي. کله چې دغه حجرات چې د دې نه انسولین افراز کېږي دا تخریب شي نو بیا هغه حجرات نه وي چې انسولین افراز کړي. نو انسولین کمبود منځته راځي او د دې د وجې نه د انسان د وینې شکر لوړېږي. نو دا اول شکل و چې دا په اکثره حالاتو کې په ماشومانو کې هم منځته راتللی شي او په لویانو کې هم منځته راتللی شي. نو کله چې په ماشومتوب کې منځته راشي طبیعي خبره چې بیا عمر زیات شي هم همداسې دوام کوي. خو ټایپ 2 ډیابیټس میلیټس یا دوم نوع شکر هغه داسې یو شکر دی چې هغه په لوړو عمرونو کې منځته راځي، معمولا د 45 کلنۍ نه په جګو عمرونو کې دا شکر منځته راځي او د دې عمده اسباب جنیتیکي فکتورونه دي. تاریخچه فامیلي تاریخچه ده، کورنۍ تاریخچه. په کور کې که چیرې مور پلار ورور خور یا کاکا ماما شکر ولري نو په راتلونکي نسلونو کې هم د دې امکان شته چې شکر موجود شي او منځته راشي. همدارنګه که چیرې یو انسان عدم فعالیت فزیکي لري یا عدم تحرکیت لري یا ډېر فزیکي فعالیت نه لري، ورو ورو چاق شي او په دې کې هم منځته راځي. چاغي خپله یو د منځته راتللو سبب کېدلی شي د دې ناروغۍ. د دې نه علاوه د زیاتو کاربوهایدریتو خوړل یا د شحمي موادو خوړل چې هغه خپل هم په خپل نوبت سره د چاغي سبب کېږي. نو په دې ناروغانو کې باید شکر د ډاکټر صاحب آیا هر انسان د شکر ناروغي لري که نه یوازې فیصدي په هر چا کې فرق کوي؟ مثلا ما خو تر څو چې اورېدلي وایي هر څوک شکر ناروغي لري اما دا چې کنټرول نه وځي بعد دغه نه یو چاته وایي چې په شکر ناروغي باندې اخته سوی دی. نه، د شکر ناروغي هر څوک نه لري، خو د انسان په وینه کې ګلوکوز په هغه خاص رنج کې همیشه وي. هغه د انسان د وجود د ضرورت په اساس باندې هغه باید په هغه رنج کې وي. دا غیر رنج تقریبا د 125 ملي ګرام پر ډیسي لیټر دی. د انسان په وینه کې په نورمال ډول دومره ګلوکوز باید وي چې هغه د حجراتو له خوا نه مصرف شي. موږ چې روزمره کوم فعالیتونه کوو نو د هغې فعالیتونو لپاره طبعا انرژي ته ضرورت دی او انرژي هم دغه ګلوکوز تهیه کوي. همدغه ګلوکوز دی چې د هغې نه موږ انرژي اخلو، کاربوهایدریت شهم او نور غذایي مواد دي چې دغه کېږي. نو موږ نشو ویلی چې هر انسان په شکر اخته دی، بلکې د انسانانو شکر نارمل انسانانو شکر هغه کنټرول وي. خو کله چې دا د کنټرول نه ووځي زیات شي د 126 ملي ګرام پر ډیسي لیټر نه په ولږه، البته د ولږې په حالت کې که چیرې د دې اندازې نه لوړ شي نو موږ ویلی شو چې شکر. صحیح. ډاکټر صاحب معمولا هغه کسان چې په شکر ناروغۍ باندې اخته کېږي عمرونه له 40-50 نه موږ چې لیدلي ظاهرا لوړ وي. علت یې څه دی؟ بل ځینې ځوانان دي چې په ځوانۍ مرحله کې 20 کلنۍ نه تر 30 کلنۍ پورې هر ډول خواړه خواږه هغه خوري، وایي زه اوس ځوان اوس په شکر باندې نه اخته کېږي، وجود مو جاذبیت لري. خو بیا ځینې ډاکټر صاحبانو چې نه همدغه په ځوانۍ مرحله کې احتیاط نه کول د ګلوکوز لوړېدل دا بالاخره دې لامل کېږي چې ورو ورو بیا چې عمر پاخه سن ته رسېږي انسان په شکر اخته کېږي. بالکل ما ویلې که نه دغه اول نوع شکر او دوم نوع شکر بالکل په ځوانانو کې راتللی شي منځته.
تاسو کوم ویل چې د زیات خوراک کول یو د فکتورونو نه د کومک کوونکو فکتورونو نه کیدلی شي، مګر که چیرې په یو چا کې زمینه مساعده نه وي، د شکر تاریخچه فامیلي ونه لري او هغه حد اقل په هفته کې 3 ورځې سپورت وکړي، د نیم ساعت لپاره هم که د ورځې سپورت وکړي نو په هغې کې بیا د شکر د منځته راتللو چانس ډېر کمیږي. ډېر خوراک خپله د شکر سبب نه کیږي، مګر زمینه مساعد کوي ورو ورو د عمر په زیاتېدلو سره یو وخت داسې یو حالت ته انسان رسېدلی شي چې بیا په دې کې د شکر ناروغۍ منځته راشي. مګر په مجموع کې ځینې خلک داسې مفکوره هم لري چې دوامداره زیاته بوره وخوري نو سړی شکر پیدا کوي. نه داسې نه ده، خو تدریجي کیدلی شي چې یعنې ورو ورو زمینې 40 کلنۍ 50 کلنۍ 60 کلنۍ کې بیا هغه د انسولین فقدان ورو ورو منځته راشي او بالاخره شکر پکې منځته راشي. دا امکان لري. بالکل. بله ډاکټر صاحب، آیا میرمنې که نارینه په شکر باندې ډېر زیات اخته کیږي او لامل یې څه دی، او د دې ترڅنګ هغه میرمنې چې شکر لري آیا دوی ماشوم نړۍ ته راوړی سي؟ بالکل، هغه میندې چې شکر لري هغوی ماشوم منځته راوړلی شي. په دوی کې دا ډېر ضرور ده چې د حاملګي په دوران کې دوی د شکر کنټرول وکړي. د شکر کنټرول د حمل په جریان کې دا ډېر مهمه موضوع ده، که نه د دې امکان شته چې که ماشوم چې دوی سره وي په د حمل په دوران کې نو هغه وروسته د تولد نه د مشکلاتو سره تولد شي. نو د شکر په دوران کې بیا موږ هره دوا هم دغه میندو ته نشو ورکولی. د دې لپاره ډېر لازمه ده چې د یو متخصص ډاکټر د نظر لاندې دوا واخلي. اکثره موږ په دې حالت کې انسولین ورکوو میندو ته تر څو د دوی شکر نارمل وي. او که چیرې د دوی شکر نارمل پاتې نشي نو د حمل په جریان کې او د حمل نه وروسته هم دوی ته او د دوی ماشوم ته مختلف خطر. بله، اشمت پوښتنه به وکړم، همدې ته ورته پوښتنه ده چې آیا کله چې هغه ماشوم نړۍ ته راځي هغه هم په شکر باندې بیا اخته کیږي که نه؟ او د دې امکان شته چې هغه په شکر اخته شي، خو د دې نه علاوه کیدی شي چې دا ماشوم جسامت ډېر زیات وي یا نور ضمیمي امراض او مشکلات ولري. صحیح. ډاکټر صاحب، اوس په ټوله کې شکر خو په بشپړ ډول باندې د له منځه تلو امکانات نشته تر اوسه پر داسې درمل چې شکر فقط دا چې درمل وخوړل شي او پرهیز وشي. بهترین لاره ځینې کسان دي دوامداره ټابلیټ یو قسم دي ورسره دوا ورسره وي، او که شکر لوړ شي بدپرهیزي کوي هغه نه استفاده کوي. وضعیت دوا راسره شته، اصله دوا ده، او پرهیز څومره ښه مؤثرتیا درلودلی شي. او بل کوم حالت ته شکر ورسېږي چې بیا د دې لامل شي چې انسان د بدن کوم غړی بیا پښې بالخصوص د پښې ګوتې تورې شي او پرې شي؟ بالکل، تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړله. شکر یو مزمنه ناروغۍ ده چې په دوامدار ډول د انسانانو سره پاتې وي. داسې تداوي نشته ده چې هغه یو انسان ته ورکړل شي او هغه بالکل نور مطمئن شي د دې ناروغۍ نه، خو کنټرول یې تداوي ده. یعنې که چیرې موږ شکر ناروغۍ په درست ډول باندې کنټرول کړو، انسان کیدای شي خپل نارمل ژوند په ډېر ښه شکل باندې سرته ورسوي. نو که چیرې شکر په دوامدار ډول باندې کنټرول پاتې نشي او جګ پاتې شي، نو بیا دا د نورو امراضو د منځته راتللو لپاره یو زمینه ساز ناروغي ده. د شکر ناروغۍ ته په ځینې ریفرنسونو کې د ناروغیانو مور هم وایي، ځکه د دې نه نور ناروغۍ منځته راتللی شي. لکه تاسو ورته اشاره وکړله، په هغې کې د ګردو عدم کفایه ده، په هغې کې د قلب سکتې یا هارټ اټیکس دی، په هغې کې د سکتې مغزي امراض شامل کېدلی شي. همدارنګه نور ناروغۍ د ګردو ضعیفي مخکې ما وویلې د شکر د وجې نه منځته راتللی شي. کله چې شکر په دوامدار ډول باندې کنټرول پاتې نشي نو دغه ناروغۍ خطر بیا ډېرېږي. همدارنګه تاسو د پښې زخم ته او د پښې قطع کېدلو ته اشاره وکړله. بالکل هغه ناروغان چې هغوی شکر لري د هغوی په پښو کې زخمونه که چیرې پیدا شي، اصلا د هغوی په پښو کې زخمونه ولې پیدا کېږي؟ یو عمده دلیل یې دا دی چې هغوی د شکر د دوامداره لوړوالي د وجې نه هغه حسي اعصاب د لاسه ورکوي، حسیات د لاسه ورکوي په اطرافو کې، خصوصا په پښو کې. نو هغوی د درد احساس نه کوي. نو کله چې د هغوی پښه زخمي شي هغوی ورته نه وي متوجه. ډېر وخت پرې تېر شوی چې هغوی متوجه شي چې پښه زخمي شوې ده، په دې خاطر چې درد یې نه احساس کړی. نو او هغه داسې یو وخت وي چې دوی د زخم ډېر پیشرفته شوی، میکروبي شوی، نو بیا هغه د قطع سره مواجه کېدلی شي. نو په دې حالات ځکه موږ د شکر ناروغانو ته همیش وایو چې دوی په 4 ساعتونو کې حد اقل خپل پښه یو دفعه چک کړي. خپل بوټان باید داسې راحت بوټان اختیار کړي چې په هغې کې د پښې د زخمي کېدلو چانس کم وي، جرابې نرمې وي او په دې شکل د پښو درست حفاظت وشي. همدارنګه د شکر د دغه اختلاطاتو نه د مخنیوي په خاطر باندې
او د هغه ناګواره عواقبو نه د مخنیوي په خاطر باندې لازمه ده چې ناروغ درسته تداوي وشي. په تداوي کې 3 نقطې ډېرې مهمې دي. یو پرهیز چې موږ اکثر خپل ناروغانو ته دا خبره کوو، بل دوا، او درېیمه خبره سپورت. کله کله داسې وي چې یو ناروغ د شکر په داسې یوه مرحله کې چې یوازې پرهیز ورته کفایت کوي، ډېر شکر جګ نه وي، پری ډیابیټک حالت کې وي یا د ډیابیټک نه مخکې حالت، شکر نه مخکې حالت کې، نو په دې حالت کې که چېرې دوی یوازې سپورت هم وکړي، کیدای شي دوی د هغه خطرناکه ناروغیو سره مواجه نه شي. په ځینو کتابونو کې داسې ویل شوي دي چې که چیرې یو انسان په هفته کې 3 ورځې د نیم ساعت لپاره منظم سپورت وکړي، نو دغه ناروغان خصوصا دغه کټګوري ناروغان چې پری ډیابیټک دي، دوی د شکر د منځته راتللو چانس پکې نور هم کمیږي. او دوم قدم کې موږ ویل دوا ده، دوايان بیا په تابلیت او په انسولین باندې موږ ویشلی شو. هغه ناروغان چې د هغوی شکر په تابلیت باندې کنټرول کېږي، نو هغې ته بیا موږ تابلیت ورکوو. بله ډاکټر صاحب، په لنډو کې که چیرې په دې اړه راته ووایاست چې نارمل شکر کوم شکر ته وایي او اندازه یې څومره او د دې ترڅنګ په مړه ګېډه او په خالي ګېډه کله چې موږ خپل شکر ټسټوو باید اندازه یې څونه واوسي؟ بالکل. شکر که چیرې په ولږه باندې چک کېږي، نو د 125 ملي ګرام پر ډیسلیټر نه که چیرې کم وي، موږ وایو چې انسان شکر نه لري. خو د دې نه مخکې هم یو څه رینجونه دي چې هغې کې بیا موږ وایو چې دا مشکوک دی شکر ته، لکه د 110 نه تر 125 پورې رینج کې که چیرې وي، موږ دې ته امپیرډ فاسټینګ ګلوکوز وایو په ولږه باندې البته. نو دا ناروغان باید چې کیدای شي په 2-3 موقعونو کې نور شکر خپل چک کړي. که چیرې د دوی شکر جګ وي، نو بیا موږ ویلی شو شکر دی. که چیرې یو دفعه هم د دوی شکر بیا 126 ملي ګرام پر ډیسلیټر نه لوړ شو، نو موږ وایو چې دا شکر ناروغي لري په ولږه باندې البته. که چیرې په مړه باندې یو څوک خپل شکر چک کوي، نو هغه بیا موږ ګورو چې د 200 ملي ګرام پر ډیسلیټر نه که چیرې د دوی د وینې شکر لوړ شو او دوی د شکر ناروغي اعراض علایم ولرل، نو په دې صورت کې موږ ویلی شو چې دوی د شکر ناروغي لري. خو دا په یو وار باندې تشخیص کافي نه دی. ښه ده چې 2 وارې حد اقل په مختلفو وختونو کې چک شي، او که 2 وارې د دې لیول نه جګ وو، نو موږ ویلی شو ناروغ په شکر. مننه، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مننه کوو. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو، د ځواک برخه دا ده چې د افغانستان د والیبال د فدراسیون لخوا سیالۍ پر لار اچول سوي دي د زونونو پر سطحه باندې، او دغه سیالۍ اوس روانې دي. د ځواک په دې برخه کې مو د دغو سیالیو 2 تنه لوبغاړي او ورزشکاران راغوښتي دي چې ښاغلی رجب چې کپتان دی په دغه برخه کې د یوې لوبډلې، او همداراز شفیق چپرهاری، دوی دواړه مو راغوښتي دي د سیالیو په اړه او د والیبال د ورزش په اړه ورسره خبرې کوو. ستړي مه شئ او سهار مو پخیر. ډېره زیاته مننه، تاسې هم سهار بخیر وي. ډېره زیاته مننه چې تاسې موږ دلته دعوت کړو او د والیبال د پرمختګ دپاره دا یو څه ډېر یو مهم هغه د پوینټ دی چې خلک منو. بله، ډېر زیاته مننه. تاسو ته هم ښه راغلاست. مننه تاسو ته او د شمشاد تلویزیون لیدونکو ته سلامونه وایم. خو ودان رجب صاحب، د سیالیو په اړه اول معلومات راکړئ. سیالۍ خو لیګ سیالۍ افغانستان کې اول ځل لومړي ځل دپاره دا په لار اچول سوي دي هماغه سټنډرډ څه باندې. مخکې متاسفانه دغسې سیالۍ نه وي، ولایتي لوبې به وي، مختلف ولایتونو نه به خلک راتلل. فلحال دغه لیګ سیستم نه و دلته. لومړی ځل دپاره چې یو ایرانی یو کوچ راغلی چې د هغې په نوښت باندې دغه څه مخته وړل کېږي، نو موږ ډېر خوشحاله یو چې دغسې لیګونه دلته ترسره شي د ځوان نسل دپاره. خصوصا والیبال تقریبا دومره مینوال او دومره زیات مینوال لري چې متاسفانه چې دغسې یو زمینه ورته نو برابره شوی چې دغسې لیګونه ترسره شوی. والیبال بیخي ورک و. اوس الحمدلله دغه لیګونه چې کوم دي، دغه لیګ سږ کال الحمدلله په بریالیتوب سره روان دی. آینده کال کې موږ غواړو چې همدغسې لیګ نه نورې لوبې موږ ته په لاره واچول په خیر سره. شفیق جان، تاسو راته ووایاست چې څنګه وخت کېږي چې والیبال کوئ او د دې ترڅنګ دغه انګیزه څنګه درته پیدا سوه؟ څنګه مثلا فوټبال یا هم بلې برخې ته لاړ نه دی چې دې برخې ته راغلې؟ مننه. زما خو دا 3 کاله کېږي چې زه والیبال ته ما مخه کړې. ما دې نه مخکې کرکټ کوم، خو کرکټ مې کوم. بس هغې نه بعد ما والیبال ته مخه کړه. بیا خپله ولسوالیو ټیمونو کې لوبېدم
هغې نه بعد بس د ننګرهار منتخب ټیم کې ولوبېدم بیا زه ملي ټیم ته انتخاب شوم و دا د لیګ برتر کې لوبې نو څومره کېږي مشخص د والیبال نه 3 کاله 3 کاله والیبال کې څه کاری شوټر یې نه پوهېږم نور شیان زه نه پوهېږم شوټر یم اپوزیټ ځکه قد نام خدای بله او شوټ یې دروالی نور د سیالۍ اوس شروع شوي دي رجب بلې دغه اوس پرون شپږمه لوبه وه لکه درېیم ورځ سیالۍ وکېږي چې اوله مسابقه زموږ د ام البلاد د شمال زون نمایندګي کوي متاسفانه موږ ننګرهار کې داسې سالون د والیبال نه لرو موږ هلته داسې آزاد هوا کې والیبال کوو آزاد میدانونه دي چون یو څه مشکلات دي زموږ دلته چې اول راځو الایټ سیستم سره او دغه سره نابلدي کوي هلکان نو چون هغه لوبه موږ بایله وو هماهنګ نو سره او دغه میدان سره اشنا دواړه یو ټیم کې تاسو دواړه یو ټیم کې کوم ټیم تر اوسه پورې مخکې ده فعلا هغه ام البلاد د شمال زون چې دی هغه امتیازونه جګ دي ورپسې بالاحصار د مرکز نمایندګي کې د هغوی امتیازونه جګ دي نو موږ هم کوشش کوو نن بله لوبه هم لرو له خیره چې دغه لوبه موږ وګټو زموږ امتیازونه هم د ام البلاد سره مساوي کېږي نو ښې لوبې روانې دي ته څه کار یې والیبال کې ودرې زه نه پوښتنه نه کړم زه خپله تقریبا 10 کاله کېږي زه خپله والیبال کوم زه خپله میډل ورته وایي چې موږ په هغه اصطلاح ډاجر ورته وایي چې هغه ټیټ توپ وهي میډل بلاکر چې هغه مابین کې توپ وهي لنډ توپ وهي زه خپله شوټر یم ډېر ښه هغو باندې خو موږ ډېر زیات نه پوهېږو جنجالي وظیفه ده بله جنجالي ده ځکه هر توپ پاسر ته رسیږي که نه رسیږي او هر خرابي چې همغه نفر ده نه ډاجر مسؤلیت لري چې حرکت واخلي ځکه د حرکت تیزي نور لوبغاړي کولی شي هاخوا ته درې بلاک کړي دا چې حرکت اخلي مقابل کې یو بلاک ورته پاتې کېږي بل شوټر ته پاسر دا ټول مسؤلیت د پاسري پاسر ګوري چې کوم شوټر مې یو بلاکه دی یا فری وځي همغه ته پاس کوي ډېر ښه شفیق نه پوښتنه دا کوو چې تر دې دمه د آیا د افغانستان څخه هم باندې لوبې درلودې که نه که چیرې همدلته یوازې په افغانستان کې مو لوبې وې موږ 3 سفره ما کړي یو هند ته هند نه بیا نیپال ته لاړو نیپال کې هغه د مرکزي اسیا کوم ټورنمنټ هغې کې مونږ برخه واخیسته هغې کې مونږ بنګلادیش ته ماته ورکړه او ښې لوبې مو کړې ډېرې جالبې لوبې مو کړې کرنتین نه مخکې مونږ ایران ته د بنګلادیش کې ټورنمنټ مونږ هلته آمادګي نیوله متاسفانه د کورونا وایرس راغی مونږ کرنتین شو بیرته را 10 ورځې تمرینات مو کړه بیرته کورو ته رالو بس بیا کرنتین شو اوس بیرته والیبال ته مخه وکړم تمرینات شروع دي بیرته بله ډېر ښه ډېر ښه راتلونکي دپاره د افغانستان نه باندې لوبې هم شته دي او شته دی انشاءالله دا کومو بنګلادیش هیوادونو سره بنګلادیش کې اسیایي جام دی دا کازاکستان ازبکستان ترکمنستان دغه ټول اسیایي هیوادونه پکې سنټرال زون فدراسیون په اړه معلومات لرئ فدراسیون څه وضعیت ځینې ورزشکاران شکایت کوي چې فدراسیون نه فقط په نوم دي توجه ورته نه کېږي ورزشکارانو ته فدراسیون کې څه وضعیت روان دی فدراسیون کې مخکې هر څنګه وو اوس الحمدلله یو څه اصلاح شوي دي اصلاحات پکې راغلي دي نو فدراسیون هم کوم دلته چې کوم کسان کار کوي هغلته وظیفې لري دوی افتخاري لګیا دي کار کوي او موږ همکاري ورسره کوو موږ ټولو ورته وعده ورکړې چې موږ همکاري کوو د والیبال د رشد لپاره انشاءالله اوس فلحال اصلاحات پکې راغلي ښه روان دي ډېر ښه په ټوله کې څو ټیمونه تاسو سره دي لیگ کې 6 ټیمونه دي فلحال چې ام البلاد د شمال زون څخه کوي سپین غر د مشرقي زون نمایندګي کوي بالاحصار د مرکز نمایندګي بوست د جنوب غرب ګمان کوم نمایندګي کوي نشتر خپل د جنوب ګمان کوم څه کوي سید خو تقسیم شوی دی تقسیم شوی دی په زونونو باندې 6 ټیمونه دي ټول بله په دې کې کوم ټیم بریالی دی او د اول نه تر دې دمه آیا داسې مشخص تاسو ته امتیازات ولې ام البلاد زیات دي مخکې ام البلاد فعلا 6 امتیازه لري ورپسې چې د مرکز خپل بالاحصار د دوی امتیاز یو امتیاز هغوی نه کم لري نو الحمدلله نن چې موږ له خیره لوبه وګټو موږ ورسره خپل امتیاز څو ورځې نور دوام کوي دغه سیالۍ تر 9 د اقرب پورې دغه لوبې جریان لري نن څلېرویشت دی تاسو له شوټر یم څو نمرې ورته وایم څو نمرې تر اوسه پورې کړي په دغه سیالۍ کې
څومره ښه روان وې تر اوسه پورې په دغه سیالیو کې؟ زه خو ماشاءالله دغه خبره کت مجیګ دی ښه روان یو په سیالیو کې او بل سفرونه مونږ کړي جرأت لرو او انشاءالله ښه روان یو. که تر اوسه داسې مشخصه نمرې نه دي څو شوټه دې کړي پر ځای لږ درې څو شوټه بې ځایه ولا داسې معلومات مونږ ته نه کېږي مونږ لوبه کې معلومات نه کېږي کله چې ویډیو وګوري سړی بیا کېږي. بله آیا تاسو کورنۍ نور غړي هم سپورت برخې ته البته دغه لیوالتیا پیدا کړې چې سپورت ته راشي او سپورت وکړي خصوصا داسې کوم لیګ کې شته دي او که نه؟ موږ خو متاسفانه مخکې دا لیګونه او دا مسابقې نه ترسره کېدلې ما نه کوم مشرانونه چې وو هغه هم ښه والیبالران تېر سوي دي خو اوس هغوی نه کوي والیبال. یو زه پاتې یم چې دغه والیبال لوبه مخته وړم. زما پلار خپله والیبال هم کو او ډېر موږ یې هڅولي حتی عین کور کې موږ ته پایې درولي توپ هغه امکانات یې درته جوړ مزه یې تړه واړو هغه وخت کې نو هماغوی تشویق و چې موږ دې حالت ته رسېدلي او لیګ کې لوبه کوو او ملي ټیم دوره هم تېره کړی الحمدلله خوشحاله یو راځي. ډېره زیاته مننه د راتګ نه مو. ډېره زیاته مننه تاسو تلویزیون له لارې ټولو لیدونکو ته هم مننه کوو خاص هغه خلکو ته چې زموږ دغه برنامه ګوري او د والیبال شایقین دي. مننه. بله مننه. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. ستړي مشئ بیا هم په خیر راغلی خپرونې ته ډېر زیاته مننه چې تر دې دمه مو د موږ سره ملتیا کړې. میرمن نجیبه آریان د پوهنې وزارت ویانده د موږ سره په استودیو کې دی. د پوهنې وزارت پر ستونزو مشکلاتو او د دې ترڅنګ دا چې دوی وروستي کارونه څه دي په دې موضوعاتو باندې به هم ورسره خبرې وکړو. ستړي مشئ سهار مو په خیر. ډېره زیاته مننه. سلام سهار مو په خیر تاسو دواړو او د درنو لیدونکو د هم سهار په خیر. مننه. اغلې آریان اندېښنې هم دا دي چې د کورونا دویمه څپه پیلېږي او د ژمي په رارسېدو سره دغه ستونزې زیات سي. په داسې حال کې چې تعلیمي کال هم سا کال متفاوت دی کیدای شي وځنډېږي. په دې اړه راته چې تر کله به دغه درسونه دوام وکړي او بیا ازموینه اخیستل کېږي او رخصتي څومره ده او دغه تعلیمي کال به څومره وغځېږي؟ ډېره مننه. د کورونا دویمه څپه پرته له شکه چې یوه اندېښنه ده ټولو هیوادوالو ته او موږ په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت سره په ګډه کار کوو. اول خو هیله دا ده چې د کورونا دویمه څپه موږ تمه لرو چې را به نه شي او موږ هیله لرو چې خپل دا کال بشپړ کړو او په دې برخه کې هغه آمار او ارقام هم دا ښیي چې موږ کولی شو یعنې سږ کال خپل کال تکمیل کړو او درسي بهیر په زده کوونکو باندې پلی کړو. درسي بهیر داسې ده چې سږ کال لکه تېرو کلونو په شان د قوس په 15مه به ازموینې پیلیږي او تر جدي به دوام کوي صرف د 11 او 12 ټولګیو لپاره یعنې له اول ټولګي نه تر 10 ټولګي پورې موږ له زده کوونکو څخه د کال د نیمایي یا د لومړي سمستر ازموینې نه اخلو او دوی به پرته له ازموینې رخصتیږي او ژمني رخصتي ته به ځي. دوی رخصت 15 د قوس ده؟ 15 د قوس کې به دوی رخصتیږي او 15 د هود کې به د دوی درس بیا پیلیږي او د جوزا تر 15 به دوام پیدا کوي او د جوزا په 15 کې به د دوی هغه نهایي امتحانونه اخیستل کېږي. موږ چیرې 4 نیمه یا د کال د منځ امتحانونه اخلو نو نمره له 40 حسابوو او بیا د کال په پای کې شپېته چې مجموعاً 100 نمرې کېږي. خو دا ځل ځکه چې قرنطینو او ستونزې وې دا ستونزو ته په کتو موږ تصمیم دا دی چې نهایي امتحان به اخیستل کېږي او په هغه ازموینه کې به له 100 څخه د دوی نمره حسابېږي او په سرطان میاشت کې به د دوی بل صنف پیلیږي. موږ نه غواړو چې د دوی راتلونکی کال ضایع شي. کله چې سرطان کې د دوی صنف پیلیږي په تشدیدي ډول باندې به دوی زده کړې دوام کوي او د کال په پای کې به دوی یعنې نیم به د پخواني کال درس ووایي او بل کال به هم بشپړ کړي. صرف له 11 او 12 ټولګیو څخه موږ د کال د نیمایي ازموینې اخلو د قوس پر میاشت کې او بیا دوی هم رخصتیږي په هود کې زده کړې پیلیږي او د جوزا په میاشت کې فارغ. تر متوسطه دورې پورې ټول پرته له ازموینې رخصتیږي؟ پرته له بله. دغه البته لړاو په شخصي ښوونځیو کې هم همدغسې دی که نه هغوی خپل درسونو ته ادامه ورکوي؟ نه په شخصي او دولتي کې په یو ډول باندې پلی کېږي ځکه چې هغوی آنلاین زده کړې هم درلودلې خو بیا هغه ځینو زده کوونکو او کورنیو دا نیوکه درلودله چې هغه آنلاین زده کړې په سمه توګه دوی نه دي ترلاسه کړي نو ځکه دا لړۍ هم په خصوصي او هم په دولتي
ښوونځیو په یو ډول تطبیقیږي. صحیح ده. د کرونا اندېښنې لا اوس هم شته او هره ورځ آمار ورځ تر بلې زیاتېږي. هغه څه مو چې د عامې روغتیا وزارت سره په همغږي کې ترسره کړي دي په ښوونځیو کې د ده د انتشار د مخنیوي لپاره څه دي؟ زموږ ګډې کمیټې په دې برخه کې کار کوي او هغه نظارتي ټیمونه چې موږ لرو هغوی له ښوونځیو څخه لیدنه کوي چې آیا په ښوونځیو کې هغه کوم څه چې موږ ورته معیار ټاکلي هغه مراعاتېږي یا نه، فواصل نظر کې نیول کېږي یا نه، ښوونکي او زده کوونکي له ماسک څخه استفاده کوي یا نه. له بده مرغه چې آمار ورځ تر بلې تاسې په وینا چې زیاتېږي خو ارقام هغه حد ته نه دي رسېدلي چې موږ بیا دا پرېکړه وکړو یا په دې کار وکړو چې یو قرنطیني حالت ته لاړ شو یا دا چې زده کوونکي رخصت کړو. ځکه چې په تېره اونۍ کې کوم ارقام چې موږ د عامې روغتیا وزارت سره په ګډه پرې کار وکړو، په هرات ولایت کې 100 تنه زده کوونکي په کرونا وایرس اخته شوي وو چې وروسته له درملنې بیرته خپل د زده کړو بهیر پیل کړي، یعنې دوی منظم ډول باندې خپل زده کړې کوي او تر دې دمه دا ضرورت نه دی احساس شوی. هغه کمیټې چې له عامې روغتیا وزارت سره په ګډه کار کوي د هغوی پرېکړه یا تصمیم یا وړاندیز دا دی چې که چیرې د کرونا ارقام لوړېږي په لومړي سر کې به پارکونه، تفریح ځایونه، هوټلونه، رسټورانټونه دا بندېږي او که چیرې خدای مه کړه دا پیښې ورځ تر بلې زیاتې شي بیا به موږ خپل وړاندیزونه هغه ګډې کمیټې چې کوم پیشنهادات لري هغه به د حکومت رهبرۍ سره شریکوو او څه چې د کابینې فیصله یې هغه به پلي کېږي. بله ډېر ښه. دې ته به هم راشو چې په دې وروستیو کې ځینې اوازې اورېدل کېږي چې ښوونځي به بیا البته رخصتي ته ځي د کرونا د ډېروالي دپاره، او بل دا چې ځینې ښوونکي د دې نه شکایت لري، وایي د پوهنتون د ادارې د خوا ورته ویل کېږي چې هغه کسان چې کرونا باندې اخته کېږي هغوی د خپله 15 ورځې رخصتي وکړي او د نور زده کوونکي د نه په تکلیفوي. تاسو په دې اړه کوم داسې خاص څه لرئ او که نه؟ دوه برخې لري. لومړی دا ووایم چې هغه کسان چې په کرونا اخته کېږي هغوی د 15 ورځې رخصتي وکړي. دقیقا څوک چې په کرونا اخته کېږي هغه لازمي ده چې باید قرنطین کې اوسي او په خپل کور کې اوسي، ځکه چې هغه وایرس نورو ته انتقال نه کړي او دوی کولی شي چې په رخصتي کې اوسي او حق لري هر ښوونکی او هر شاګرد چې په کال کې دوی تر 10 ورځو رخصتي ولري. نو که چیرې څوک په کرونا اخته کېږي دوی په طبیعي ډول کولی شي خپله رخصتي واخلي او وروسته له دې چې بشپړه روغتیا یې حاصله کړه کولی شي خپلې زده کړو ته دوام ورکړي. دویمه پوښتنه چې تاسې وکړله د شایعاتو په باره کې، وروسته د پوهنتون له غمیزې تاسې پوهېږئ چې د افغانستان ټوله ټولنه په ځانګړي ډول اکاډمیکه ټولنه یې د غم په ټغر ناسته ده او بیا په داسې شرایطو کې داسې ګنګوسې او اوازې چې خپرېږي چې ګواکې په ځینو ښوونځیو کې شبنامې خپرېږي، دا د هېوادوالو رواني حالت نور هم خرابوي او ځینې نه پوهېږم دا مغرض کسان څوک دي چې داسې شایعات خپروي. کله چې موږ خبر شو چې داسې شایعات خپرېږي د پوهنې ریاستونو په سطح هم غوښتنه وکړه چې دوی له ښوونځیو څخه لیدنه وکړي او موږ خپله په مستقیم ډول هم ښوونځیو ته لاړلو، له مدیرانو سره، له زده کوونکو سره، له ښوونکو سره هم خبرې وکړې په دې اړه. هېڅ ډول شبنامه نه ده خپره شوې په هېڅ مکتب کې، په خاص ډول د زرغونې انالیسې ډېره یادونه کېدله. دغه اندېښنې دي اوس هغه ورځ کوم د ډز غږ اورېد شوی بیرون بیا ټول نجونې ټول زده کوونکي راوتې وې سړکونو سر ته. اوس دغه اندېښنې شته، دا بیا د کورنیو چارو وزارت سره خیر که داسې یو څه ومنه اوسي خو دې لپاره چې د مکتبونو امنیت مسؤونه واوسي، مسؤلیت خلک درس وایي، داسې یو څه پلان شته؟ موږ له کورنیو چارو وزارت سره په دې په ګډه کار کوو. د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی ده چې د اکاډمیکو ساحاتو امنیت به ټینګي او په خاص ډول د ښوونځیو کله چې دغه موضوعات راوپارېدل موږ د کورنیو چارو وزارت سره په دې اړه خبرې وکړلې او هغوی ویل چې دلته تګلاره لري، یعنې شاید په نږدې راتلونکي کې دوی ښوونځیو ته محافظین وګماري چې د زده کوونکو هغه خاطر ارام اوسي او هغه کورنۍ هم ډاډه اوسي. بله مېرمنه آریان، ګر چې تاسو تازه البته د سمت ته راغلي یاست، په دې اړه هم آیا داسې جزئیات شته دي چې ښوونکو ته ویل سوي وو چې ځمکې توزیع کېږي، پر دغه موضوعاتو باندې آګاهي لرئ او که نه؟ بلکل دا لړۍ تقریبا ډېره موده کېږي چې پیل شوې ده، ځکه چې زموږ ښوونکي معاشات یې ډېر کم دي، یعنې دوی نشي کولی چې خپله ځان ته کورونه واخلي او پوهنې وزارت د دې لپاره چې دې ستونزې حل کړي دا لړۍ یې پیل کړې. موږ تقریبا 103 ښارګوټي لرو په ټول هېواد کې چې تقریبا له 50,000 جریبو څخه زیاته ځمکه رانغاړي په دې کې او دا له 95,000 څخه زیاتې نمرې دي چې دا ښوونکو ته باید وویشل شي. له دې 103 ښارګوټو څخه د 72 ښارګوټو د ځمکو د ویش لړۍ بشپړه شوې چې تقریبا 60,000 نمرې کېږي. دا نمرې موږ ښوونکو ته ویشلې دي او باقي 11 نور ښارګوټي دي چې 28,000 نمرې دي. د دوی خطاندازي او هغه سروې هم ترسره شوې ده او د دې د ویش لړۍ هم دوام لري. په دې برخه کې بیا یوه ستونزه دا وه چې ښوونکي نشي کولی چې هلته کورونه ودان کړي، ځان ته کومې ځمکې چې ورته موږ ورکوو ځکه چې د دوی معاش کم دی. بیا موږ له
ځمکو او ښار جوړونې وزارت سره په دې طرحې کار کوو چې څه ډول وکولی شو ښوونکو ته خپله ښارګوټي او اپارتمانونه جوړ کړو، دوی ته د کورونو کلیانې تسلیم کړو. په دې طرحې باندې د ښار جوړونې وزارت کار کوي او موږ هیله لرو چې ژر تر ژره عملي شي. د ښوونکو کمښت کمبود په مکتبونو کې بالخصوص په ولایتونو کې او د کتابونو نه چاپ دوی ته نه رسېږي، حتی تعلیمي کال نیمایي ته رسېدلی، بیا څو مضمونه کتابونه ورسېږي نور نه ورسېږي. د لپاره یو څه پلان شته چې راتلونکي تعلیمي کال کې حداقل یو څه متفاوت واوسي؟ و دا خو یوه ستونزه ده چې پخوا کلونو کې هم شتون درلوده د کتابونو کموالی، خو موږ پلان لرو چې په راتلونکي کال کې 30 میلیونه ټوکه کتابونه چاپ کړو او د کال په پیل کې دا کتابونه ورسوو. یعنې کله چې تعلیمي کال پیلېږي په همغه وخت کې کتابونه ورسوو، ځکه چې د تاسې په وینا چې د کال په نیمایي کې ورسېږي هغه زده کوونکي ترېنه ګټه هم نشي اخیستلی. دا 30 میلیونه ټوکه کتابونه چې چاپ شي دا پلان همدا دی چې د کال په لومړیو کې به رسېږي او تر زده کوونکو به یې رسوو چې دوی د زده کړو بهیر کې له ستونزو سره مخ نه شي. بله، دې ته به هم راشو چې د ځینو ولایاتو کې د تازه ښوونځیو جوړېدل، ځینو سیمو کې دغه مکتبونه آیا تاسو ته تسلیم شوي دي او که نه؟ بالکل، موږ د 99 کال په پیل کې دا پلان درلوده چې سږ کال به 1946 به ښوونځي جوړوو. د کلیو پراختیا وزارت په دې برخه کې زموږ همکار دی او هغوی دا چارې پر مخ بیایي. تر دې دمه ځکه چې قرنطیني حالت کې وو نو هغه د 6 میاشتو پلان تطبیق شوی او نور پلان هم تطبیقیږي. تقریبا له 600 څخه زیات ښوونځي ودانۍ رغول شوي او پوهنې وزارت ته تسلیم شوي دي. تېره اونۍ موږ په هرات ولایت کې 100 بابه ښوونځي د پوهنې وزارت سرپرست اغلې رنګینې حمیدې پرانیستل او همدارنګه په غور، بادغیس، لغمان او نورو ولایتونو کې هم ښوونځي دي چې پرانیستل کېږي او 200 څخه له 600 څخه زیات ښوونځي موږ ته سپارل شوي، د نورو ودانیزې چارې هم تقریبا 80 سلنه پرمخ تللي دي. سیده، د ښوونکو د ظرفیت د ارتقا، د ظرفیت د لوړوالي په برخه کې کومې هڅې شوي دي؟ معمولا داسې ویل کېږي چې ښوونکي کم دي او زیاتره ښوونځیو کې داسې ښوونکي دي چې خپله 12 داسې زده کوونکي 12 ټولګي کې درس وایي، 11 کې بیا زوی ابتدایي دورې ته درس ورکوي، ځکه ښوونکو کمښت دی. د ښوونکو کمښت هغه ستونزه ده چې موږ ورسره دمګړی مخ استو او د دې لپاره چې موږ وکولی شو چې دا ستونزه حل کړو، موږ بېلابېل وړاندیزونه درلودو او په بېلابېلو طرحو کار کوو چې د 22,000 نوي ښوونکو د جذب موضوع ده چې دا هم پیشنهاد کړی، وړاندیز کړی دا موږ غواړو چې دا ښوونکي جذب شي. د دې ترڅنګ هغه ښوونکي چې حق الزمهي ډول باندې موږ سره کار کوو، موږ پلان لرو یا تصمیم لرو چې دوی د تشکیل ته دننه کړو، ورته بستونه ورکړو. د ښوونکو کمښت سره چې موږ مخ وو د لپاره چې موږ وکولی شو د زده کوونکو ته هغه خپل نصاب په بشپړه توګه باندې پلی کړو. موږ د ځینو ښوونکو درسي ساعت زیات کړل چې دا یو استثنایي حالت دی او ځینې ښوونکي دا اندېښنې هم لري چې کیدای شي دا په یو لایحې او قانون بدل شي. دا صرف د یو څو میاشتو لپاره موضوع ده چې د دوی درسي ساعتونه ډېر شوي دي او د دې ترڅنګ هغه کسان، هغه شاګردان چې په 11 او 12 ټولګیو کې زده کړې کوي او د صنف په لومړیو، دویمو، درېیمو درجه کې دي، دوی ته مو دنده سپارلې ده چې اولو، دویمو، درېیمو صنفونو ته دوی درس ورکړي، ځکه چې هم دوی ته تجربه ترلاسه کېږي او هم دا چې هغه کمښت سره چې موږ مخ استو درس په ټپه وندرېږي او موږ د بهیر په سمه توګه پلی کړو، ځکه مو هغوی ته دا اجازه ورکړې ده د ښوونکو تر څار لاندې او زموږ د نظارتي ټیمونو تر څار لاندې هغوی دا زده کړې ورکوي. بله، د ژمي په راتګ سره تاسو یادونه وکړه چې 11 او 12 ټولګي نه رخصتېږي تر څو چې هغه درسي بهیر یې بشپړ سي. دوی رخصتېږي په 15 د قوس کې د دوی ازموینې پیلېږي او په جدي کې رخصتېږي. ښه، په جدي کې رخصتېږي. دغه څو ورځې نورې هم پاتې تر څو چې ازموینې پیل شي. د ژمي دپاره داسې کوم چمتووالی دوی دپاره شته دی؟ د زده کوونکو لپاره چې ژمني کورسونه خو طبعا په ښوونځیو کې او هغه اوس هم شته ده او د دې ترڅنګ هغه زده کوونکي چې د یخنۍ له خطر سره مخ دي، هغه سیمې چې نهایت سرتسیره دي، هغوی لپاره موږ یو سیستم لرو په نامه د هغه ماشومان چې د اضطرار حالت کې دي، هغوی ته هم د زده کړې پروسې لرو. د دې ترڅنګ زموږ ژمني کورسونه به نه بندېږي، یعنې هغه زده کوونکي چې لیوالتیا ولري کولی شي چې په ژمني کورسونو کې دوی زده کړي. ډېره زیاته مننه. تاسې نه مننه. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو، په دې هیله چې خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. هغه موضوع چې اغلې نجیبې اریان د پوهنې وزارت وړاندې ویلې، فقط ډېر لاندې بیا تکراروم، دا چې د لومړي ټولګي نه تر 10 ټولګي تر متوسطې دورې پورې د قوس تر 15 یا د لندۍ تر 15 دوی درسونه وایي او وروسته له هغه نه پرته له ازموینې رخصتېږي، ازموینه ترې نه اخیستل کېږي او هغه زده کوونکي چې 11 ټولګي کې درس وایي د هغوی نه د قوس 15 کې د هغوی ازموینې پیلېږي چې عالمه امتحانونه ترې اخیستل کېږي او بیا وروسته رخصتېږي تر 15 د هوده پورې. 15 د هود مکتبونه بېرته شروع کېږي او په
15 د جوزا بیا د کلنۍ ازموینې اخیستل کېږي، بیا وروسته له هغه نه بل تعلیمي کال ته ځي. دا خبرې وې. خپرونه هم پای ته رسوو. که چېرې نه وي مو لیدلي نو روڼ سهار فیسبوک پاڼه خوښه کړئ. هوا یخه شوې ده، کابل کې باران دی، نن به هم ټول ورځ باران وي. د واورې امکانات هم په ځینو ولسوالیو کې شته. د افغانستان په ډېرو سیمو کې واورې ورېږي. ځانونه ګرم وساتئ تر څو خدای مه کړه ناروغه نه سي. کسان چې موټر لري لږ ذره په سړک احتیاط باندې ځئ، چې موږ غوندې کسان چې پیاده روان وي جامې مو خیرنې نه شي. لږ احتیاط کوئ چې پیښې هم په دغه وخت کې ډېرېږي. نو سبا پورې خدای پاماني کوو. بله ډېره زیاته مننه چې نن هم په خپرونه کې د موږ سره ملتیا وکړه. تاسو ټولو دوستانو ته ښه ورځ او هیله لرو چې تل خوشحاله او ارامه واوسئ او د تلپاتې سولې په هیله چې بالاخره هم افغانستان ته سوله راشي تر څو چې په امن کې موږ تاسو ژوند وکړو. مننه، ښه وخت، ښې شپې. ښه ورځ. له لیدلو مو مننه.